د شمشاد ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه. ټول ستړي مه شئ او ستاسې د سهار په خیر وي. په دې هیله چې بیا مو هم یو ډېر ښه سهار پیل کړی وي او چارې مو هم په ډېر ښه شان سره راپیل کړې وي. د شنبې ورځ چې معمولا د اونۍ لومړۍ ورځ یادیږي او له دې ورځ څخه موږ او تاسې خپلې چارې پلانو او د اونۍ تر وروستیو پورې هغه چارې یا هغه څه چې غواړو چې تنظیم کړو هغه ترسره کړو، د هغې لپاره یو منظم پلان ولرو. نو هیله مې دا ده چې بیا مو هم یو ډېر ښه منظم پلان جوړ کړی وي او خپلې چارې مو هم ورسره راپیل کړې وي. د روڼ سهار خپرونه پیل شوه او دا چې دې خپرونه کې نن کومې برخې لرو او کوم مهم موضوعات پکې لرو نو له دې مو هم خبره وه. زه احسان صافی د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو سره یو ځای ستاسې درنو چوپړ ته راغلی یم. هیله ده چې تاسې هم راسره د خپرونې تر پایه لیدونکي اوسئ او هغه برخې او هغه موضوعات چې نن خپرونه کې لرو د هغې په اړه لا ډېر پوه شئ، لا ډېرې لارښوونې او ګټور معلومات هم ترلاسه کړئ. دا چې نن خپرونه کې کومې برخې دي یا کوم څه لرو نو په دې مو هم درته وایم چې نن کوم برخې، کوم موضوعات، کوم څه لرو او له چا سره به پرې خبرې ولرو. نو که تاسې هم غواړئ چې خپرونه کې راسره ګډون وکړئ، زموږ د خپرونې لومړۍ برخه هره ورځ ستاسې ستونزو ته ځانګړې کیږي. ستاسې هغه موضوعات چې تاسې لرئ د هغې په اړه ستونزې موجودې وي، کولی شئ خپرونه کې راسره شریکې کړئ او هغه څه چې تاسې غواړئ تر اړوند مسؤلینو ورسیږي. نو نن خپرونه کې لومړۍ برخه د اړیکو یا د ستونزو اورېدنې لپاره ځانګړې ده، بیا هم او تاسې به یې ګډونوال یاستئ. دویمه برخه کې نن ټولنیزه برخه کې د تقوا او د هغې پر فضایلو بحث لرو. دا چې نورې کومې برخې لرو دا هم تاسو ته وایو، خو ورځو اړیکې ته بیا هم یادونه کوو. 0.6 اتیا 611 611 دا د اړیکو شمېره ده، کولی شئ پر همدې شمېره راسره برخه واخلئ. بلې ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. سلامونه، احترامات، نیکي د پښتنه مینه تا ته، تخنیکي همکارانو ته یو د ښایسته برنامې ټولو اورېدونکو ته سلام. سهار مو په خیر، ښایسته ورځ. ډېره مننه، ستاسې هم د سهار په خیر وي. څو خبرې کوئ؟ اول خان ګړندی یم د پکتیا کوټ نه. ګړندی صاحب په خیر راشئ، خدای دې همداسې ګړندی لره. نو مهرباني که کومه ستونزه وي کولی شئ راسره یې شریکه کړئ او آباد او خوشحاله اوسئ. همدغسې وګورئ ښه موږ او تاسې دغه زلال باید په مسلمانۍ کې چاته ونه رسېږي. بلې دغه یو تعداد خلک دي دغه موسسې دي یا یو نمازه دغه لارې او کوڅې جوړوي ښه دغه ورور یو راځي پکې جمپونه جوړوي د کوڅې مخکې د خپل کور مخکې یو جمپ خو نه، یعنې په لسګونه جمپ په یو 100 مترۍ کې یو نیم 100 مترۍ کې سلګونه جمپونه ګاډرونه. وروره دا خو تا شخصي نه ده جوړ کړی، خو دولت جوړ کړی ده، دولت د پانه جوړ شوی. ته راځې پکې چانجې ټولوئ، ګاډر اچوئ. زموږ په دې پکتیا کوټ کې کور ده د غټې لارۍ دپاره نه خالي واړې د وړو موټرو دپاره پېښي غټ غټ ګاډرې پېښي دي. او بل دغه سړکو کې چې بعضې ځایو کې خو د اسلامي امارت خیر وي چې بعضې جمپونه هغه ضروري نه وو هغه یې ایسته کړه. او بعضې ځای کې چې پاتې دي ته باور وکړو چې په غرمه کې روان یې نه ښکاري، په د عمل کې نه ښکاري. دغه تقاضا مې د ښاروالۍ نه دغه ده چې یا سور رنګ یا سپین رنګ پې ووایي چې سړی د لرې نه پې پوه شي چې یاره دلته جمپ ده. ډېره غټه اوازونه کوي، والوزونه کوي، موټر دا جمپونه نه ښکاري. ټولې ودانه بچی لوی دا ښاروالۍ لرې کړه چې نه ډېرې لرې کړه غیر ضروري جمپونه. دغه مې تقاضا ده د ښاروالۍ نه چې چېرته جمپونه دي سړکو کې او دغه یو سره رنګ یا سپین رنګ باندې نښه کړي، یوې وایي چې دغه ډریوران بېغمه خپله ډریوري وکړي. بلې تاسې خپله خو موټر نه چلوئ؟ ول ډریور یم، ډریور یم چې شکایت مې ورته وکړه که نه. بله او ما همداسې وګڼله چې کیدای شي دغه ستونزه چې تاسې یاده کړه خپل هم دغه چاره مخکې وړی او کوم ځای کې کله کله هغه جمپونه ډېر خطرناک وي، موټر ورباندې بې ځایه راورسېږي یا کله چې فکر نه وي دغه تیږې بارومه او بس پیرا خوښه یم دا موټر چې فکر هم نه وي خو چورتونه دي کله بس څه ځای د سړي چورت په ځای نه وي چې ګورې جمپ کې چې همدغسې پکې ورخطا کړي د مخې کمانۍ ماتي یا د شا دا هېڅ ښکاري نه په دغه غرمه کې خصوصا په دې ملک کې بیخي ښکاري نه. بله ډېره مننه. بله ستونزه شته؟ نه، آباد او خوشحاله او دغسې ښایسته برنامې. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ډېره مننه، کور آباد.
اسلامي امارت په راتګ سره ډېری ځایونو کې ډېری سرکونو کې ځینې موانع او د ترڅنګ مخکې موږ او تاسې به چې لیدل نو د بېلابېلو سرکونو کې جمپونه به رښتیا هم ډېر زیات وو. کله کله به دا جمپ دومره لوړ و یا دومره به خطرناک و چې اول خو به هغه موټرې چې یو څه ټیټې دي یا هغه موټرې چې مشکل لري جمپ اوښتو کې نو رښتیا هم هغوی ته ډېر سرخوږی و او دغه څه به جنجال نو هیله ده چې هغه ځایونو کې هغه سیمو کې چې دا ستونزه لا هم شته دی ورته توجه وشي. بلې ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. بله زما غږ اورئ؟ بله سلام علیکم. وعلیکم سلام، ستړي مه شئ. تاسې ستړي مه شئ، سهار په خیر. ډېره مننه، کور ودان ستاسې د سهار په خیر وي. څوک خبرې کوي؟ زاهد له کابل څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه ګوره عرض لرم نه د خپل د غږ شوقیان او نه موږ ځینو کریډټ لرو چې بې ځایه مصرف بله ښاروالي ته وایم چې اول خو دا موضوع ده چې ګورئ دغه خلک خو که تعمیرونه اخیستي که بلمنزلونه اخیستي دي خو هلته وایي ډب نه ادب نه باور وکړئ د شپې له خوا نه اوس دا فاضله مواد یا د مواد غایطه خوشې کوي بدون د دې کوسپټیک وباسي د خلکو نه 2000 افغانۍ اخیستل کېږي د هر کس نه چې هلته اوسي په اپارتمان کې یا کرایه خو هسې ولري کړې خو له خدایه دې نه ویري دا خو یو څه دا خوشې کوي شاوخوا ټول مکاتب دي کودکستان دي شفاخانې دي کورونه دي باور وکړئ 12 بجو 11 بجو نه دوی خوشې کوي ښاروالي وظیفه ده چې دوی خلک راکشي کړي ولې دا خو خلک نور ویروس ته میکروبونه یې دا خپرېږي خلک په لوی جنجال واخته کېږي دا یوه موضوع نشته دا نه و بس د خوشحال خان یعنې او دا شاوخوا کې د حضرت جومات هم ده خلک مسجد دي او د مسجدو کې خلک فرض مثال منځونه کوي عبادت کوي اطاعت کوي الله پاک دا خو یو موضوع بل دا ده څو دفعې موږ ویلي دغه کثافات صوتي چې له سهاره د 9 بجو نه دوی را شروع کوي تر دا بېګا پورې باور وکړه تو خوب ولري څو دفعې ویلې هېڅ ښاروالي ته ورغلو هېڅوک په دې کې غور نه کوي یا دا اوبه خرڅېږي غټ غټ لاسپیکرونه ایښي بیا قدم مرش روان دي خلک په ټول جنجالو دي او دوام عرض مې دا ده اسلامي امارات ته الله پاک فرمایي چې ای والي ای حاکمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل تاسې عدالت وکړئ عدالت پر دې معنی چې ګورئ دغه متقاعدین دي زموږ د خپلوان دي بیچاره دي مظلوم دي اکثریت معلمین دي او هغوی د بیکګراونډ صدر سره هغوی د بیکګراونډ پاک ده لاس د وطن په وینو باندې تقریر نه دي هغوی د معلمین وو اوس بیچاره ناچاره شوي دي پیسې ورکړه چې پیسې دې ګرځولي حق ده مسلم حق ده ولې په دې کې چې دغه پیسې اخیستل شوي دي ورکړه د اولاد نفقه ده موږ که مسلمان الحمدلله که چاته ووایي چې مسلمان یو الحمد لله اقرار باللسان او تصدیق بالقلب وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الله فرمایي ای خلکو ستاسې رب له خوا نصیحت راغلی چې هغه کلام د الهي ده مشهد قرآن ده د زړونو شفا ده د مؤمنانو د هدایت لاره ده نشي چې الله پاک په عذاب باندې اخته سو او د الله پاک له دغه د مصیبت هم خدای موږ وساتي ټول مسلمانان او د دې حق ته مسلم ورکړي ګناه ده الله پاک ورته کرم حاضر و ناظر ده رب العالمین ده نورم په خدای سپارم ډېره مننه کور ودان زاهد الله صاحب چې خپلې خبرې شریکې کړلې ځینې برخو کې چې ستونزې ورته ښکارېدې بلند منزلونو موضوع یاده کړله چې اگر چې په دې برخه کې ځانګړې پیسې هم تعین شوي دي د کورونو څخه اخیستل کېږي خو لا هم ستونزه وشته دی او هغه مواد چې هغه ستونزه جوړوي ځکه دغه چاپېریال هم ګډوډوي ککړوي خلک چې ځي راځي تیریږي بېلابېل ځایونه دلته شته دی ښوونځي یا مکاتب شته دی شفاخانې شته دی نو موږ تاسې یو خبره کوئ وقایه له معالجې څخه بهتره ده نو وړاندې له دې چې یو ستونزې سره مخامخ شو باید په وخت اقدام وکړو ستړي مه شئ ستاسې هم د سهار په خیر وي
السلام علیکم محبت لغمانی در طرفداری کے زندگی کے سلام بالخان کا سلام احترامات کا تخلیقیان بات کے سرکار نړیوال تلویزیون ټول کارکونکو لیدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. ډېره مننه لغمانی صاحب هرکلی ستړي مه شئ. لغمان نه مو اړیکه کړې؟ هغه د زموږ ستونزه دغه دی چې دغه نظام کې موږ ته دغه ښوونکو لپاره یو نمبر موږ ته ځانګړی کړی وو. هغه حوالې موږ ته راکړل شوي دي خو تر اوسه پورې دغه هغه توضیح موږ ته نه ده شوې. دغه پردي همسایګانو دلته پراته موږ ویل دغه نوي حاکم نظام له مسؤلینو څخه هیله کوو چې دغه ښوونکو د خپل حق وسپاري. دغه کوم نمرې چې موږ ته راکړل شوي دي دغه د غاصبینو نه خلاص کړي موږ ته وسپاري. بله لغمانی صاحب خپله لغمان کې هستئ؟ خپله تاسې لغمان کې اوسېږئ؟ لغمان کې اوسېږو بالکل. او تاسو ته دغه کومې ځمکې چې وي یا نمرې چې درکړې وي دا په کومه سیمه کې وي، کومه ساحه کې وي؟ دغه یو 300 جریبه ځمکه دغه لغمان عمومي روډ دی، د خروټو سر ته یو 300 جریبه ځمکه دلته ورکړی، یو 100 جریبه دغه خالد بن ولید په لودود تر څنګ دی دغلته یو 100 جریبه ځمکه غالبا دلته ورکړی و. نو دغه یو مشکل دی زموږ چې دغه ښارګوټې موږ ته هغه کې معلوم کړي او هر ښوونکي ته خپله نمره ووایي. البته دغه نظام څخه هیله کوم ځکه چې ته توجه وکړي. بله لغمانی صاحب تاسې چې کومې نمرې یادوئ دا تاسو ته درکړل شوې وي که ژمنه یې در سره شوې وه؟ او دا ژمنه هم شوې وه د جناب ولسمشر پخوانی ولسمشر اشرف غني چې موږ ته ورکړی و. بیا هغه شو د هغه حوالې سندونه یې ټولو ښوونکو ته وویشل. اوس هم سندونه موږ سره شته دی خو نمرې موږ ته توضیح شوي نه دي. بله او په دې اړه مو پوښتنه کړې د اړوند څانګو ته ورغلي یاستئ هغوی څه وایي اوس په دې برخه کې؟ هغه نظام کوم ډېر ګرځېدلی البته اوس وخت کې کوم مشران مسؤلین چې دي دې کوم ګرځېدلی دي نو تر اوسه زموږ غږ چا نه ده اورېدلی. وروستیو کې چې تاسې ورغلي یاستئ څه وایي ستونزه چیرې ده؟ بله لغمانی صاحب بله ما وروستیو وختونو کې چې تاسې ورغلي یاستئ اړوندې برخې ته اړوندې څانګې ته هغوی چې دې برخه کې مسؤلین دي هغوی وینا څه ده څه وایي ستونزه چیرې ده؟ هغه نو موضوع فکر کوم د غصب کمیسیون پورې رسېدلی نو تر اوسه پورې هغوی اجراب نه ده کړی تر اوسه پورې که بعد دې هغه وکړي خو د هغوی توجه اړوي چې په دغه اړه کې لږ هغه وکړي پام وکړي دغه ټکي راغلی کار وي. صحیح ډېره مننه کورودان. د ښوونکو د نمرو مسله یا د ځمکو مسله رښتیا هم ډېر ښوونکي له پخوا په تمه دي هغوی سره چې ژمنې شوې وي هغوی ته چې د نمرو ویش لړۍ پیل شوې وه یا هغوی ته چې نمرې ورکول شوي دي خو هغه قانوني مراحل پاتې یا قانوني اسناد پاتې دي دې برخه کې لا هم ستونزې شته دی. نو هیله مې دا ده چې هغوی چې مسؤلین دي دې برخه کې هغوی چې دې برخه کې دا مسؤلیت لري دا چې چیرې ستونزه ده په کوم ځای کې ده یا ولې ځنډېدلې ده یا څومره وخت نیسي نو که یو مثبت ځواب هم همدې ښوونکو ته ورکول شي ځکه ښوونکي زموږ ستاسې د ټولنې مظلوم او بیچاره قشر دی او د دوی هم یوازې همدغه څه ته سترګې وي که چیرې ځانګړې نمره ورکول شي یا ځمکه ورکول شي یا کله کله یو ځانګړی امتیاز ورکول شي نو طبعا دا ورته ډېر څه باندې ارزښت لري. نن خپرونه کې څنګه مو چې پیل کې یادونه وکړه بېلابېلې برخې لرو د هغې له جملې څخه د پکتیا حالت په اړه مو هم خبرو دا چې پکتیا کې هلته خلک څه غوښتنې لري په یو شمېر برخو کې د زراعتي او د کرنې برخه کې په دې باب هم خبرې لرو. بل اړیکه لرو تاسې ستړي مه شئ. بله سلامات وروره په ښه یې جوړې کور ودان ستړي مه شئ سهار مو په خیر. سهار ستا هم په خیر وروره. سلیمان یم د بګرامۍ ولسوالۍ کابل ولایت نه. سلیمان که نه؟ سلیمان. ښه ډېر په خیر راشئ نو مهرباني. مننه وروره دغه ډېره غټه ستونزه ده د موږ غټه د غټ چارواکو ته ورسېږي د کوم موټرونه یې دغه
راکړي که واړه وي د شرکت په نوم وي دا شرکتونه خو ډېر لوغه شوي دي د دولت هېڅ دغه ګام نه اخلي چې د موټرو ته یو لار د اسنادو جوړولو ورکړي شرکت په نوم نه وي نو اوس خلکو ته په کورونو ولاړ دي دا ولې دغسې کېږي محترم تاسې هغه موټر یادوئ چې موقتي ډول دوی ته اجازه ورکول شوې وه یا هغه سټیکر یې ورکول شوې وي هغوی هغه موټر یادوئ نه هغه موټر ورور چې قانوني اسناد لري پلیټ لري او مثال مکتوب لري چې نوی پلیټ کیږي هغه موټر وروره د شرکت په نوم چې وي او نه مکتوب نه پلیټ کوي نه هغه نه ورکوي اسناد نه ورکوي تاسې اړوندو شرکتونو سره غږېدلی یاستئ هغوی څه وایي کوم شرکتونه چې دي موجود دي هغو په نامه ورکوي او کوم شرکتونه چې موجود نه دي په سلهاو شرکتونه موجود نه دي هغو ته خلک انتظار دي موټرونه په کور ورته ولاړ دي د چلولو اجازتنامه هم نه ورکوي دا خو ډېره غټه ستونزه ده ورور بله یعنې تاسې هغه شرکتونه یادوئ چې اوس فعالیت نه لري او فعالیت یې ځنډېدلی دی فعالیت نه لري او زما مثال اسناد هغه په نوم دي ما ته دولت نه مثال یو مکتوب ده د هرات ګمرک نه پاس شوی ده یو شرکت په نوم ده هغه موجودیت نه لري زما مکتوب اوس فعالیت نه راکوي قانوني اسناد صحیح شو ډېره مننه خوشحاله اوسئ مننه ورور کور ودان ښه هغه موټرې چې شرکتونه یې اوس فعالیت نه لري دوی هغه خرڅلاو مسلې ترسره کړي دي اوس وخت فعالیت نه لري نو طبعا یوه لار خو به ورته جوړیږي او باید ځکه خلک ستونزو کې دي یا مشکلاتو کې دي موټرې ورته په کور ولاړې دي نن سبا یو عادي موټر هم چې اخلی هغه نو 4-5 ډالرو ته کې رسیږي کور ودان له دوی هم چې ستونزه یې شریکه کړله او هیله مې دا ده چې تر مسؤلینو هم رسېدلی وي پکتیا کې مهم موضوعات دي چې په هغې به خبرې ولرو خپل همکار سره تر څنګ نن د فوټبال نړیواله ورځ ده او دا چې د فوټبال په نړۍ کې څه دي افغانستان فوټبال کې څه روان دي راتلونکي کې څه دي په دې تړاو به د فوټبال فدراسیون ویان سره هم خبرې ولرو د روغتیا برخه هم لرو چې په دې برخه کې نن په حکیمي دوا یا علاج باندې خبرې لرو او په دغه طبابت باندې بحث کوو دا چې خلک څنګه دغه علاج کولی شي یا څومره دا د ډاډ وړ دی حکیمان ورته څه ځواب لري نو په همدې تړاو به نن خپرونه کې حکیم محمد ناصري صاحب سره هم خبرې ولرو وروستۍ برخه کې به زموږ همکار راځي د خبر له دنیا به مو خبروي د خبر په نړۍ کې وروستي تحولات وروستۍ خبرې وروستۍ کیسې څه دي نو په دې تړاو به هغوی سره هم خبرې ولرو یو بل اړیکه هم لرو تاسو ستړي مه شئ بله ستړي مه شئ وعلیکم السلام په خیر راغلی حال دی وروره ښه یې جوړې ډېره مننه کور ودان نوم واخلئ څو خبرې کوئ ما یو دوه پوښتنې دي ښه که نوم واخلئ خبر نه د دوبۍ نه مې زنګ والی دی درته ښه ډېر دې ښه کړي مهرباني دلته په افغانستان کونسلګرۍ کې د پاسپورټونه چې ورکوي نوي 15 کلن پاسپورټ د قیمتونه ډېر لوړ دي په کومه حد کې دي اوسه که مخکې 15 کالو پاسپورټ به چې دی د $100 و اوس تقریبا داسې چې $140 پر راځي یعنې 1500 درهمه راځي د 15 کالو نو دا ډېرې زیاتې لوړې پیسې دي دلته پاکستانیانو کو سفارتخانه کې د 15 کلن پاسپورټ چې دی $180 ارجنټ اخلي او نارمل چې دی هغه $1.5 دی بله د 15 کالو نو تاسو سوچ وکړئ څومره د فرق دی ښه نو تاسو هلته له نږدې یاستئ تاسو یادونه وکړه چې هماغه ځای کې یاستئ دغه د بیو لوړوالی په کوم خاطر راغلی دی نو اوس والله که پوه شي چې دا د څه په خاطر باندې دا لوړوالی کړی دی خو بس تپوس نشته موږ خلک هم دې پوښتنه نه کوي بس صحیح ډېره مننه بله ستونزه شته او بله بله یوه پوښتنه مې بله دا ده چې په جلال آباد کې د سیم کارټونه نه پیدا کېږي نه اتصالات سیم کارټ نه روشن 15 وارې مې کسان ور ولېږل یو نمبر هم نه پیدا کېږي د یو شرکت هم زموږ هیله دا ده چې دغه ستونزه له حل کړي ځکه خلک ډېر په مشکلات کې دي صحیح شو ډېره مننه خوشحاله اوسئ
مننه. کور ودان. ښه سیم کارټونو مسله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان ښاغلي الکوزي صاحب هم وړاندې خپرونه کې راسره ویلي وو چې دا ستونزه اوس حل ده. نو که بیا هم ستونزه وي هیله ده چې دا حل شي او تر څنګ بله مسله چې ورور یاده کړه. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، ډېره مننه چې د روڼ سهار خپرونې لیدونکي یاستئ. دویمې برخې ته راورسېدو او دې برخه کې عموما موږ ټولنیزه برخه لرو او په همدې برخه کې بېلابېل موضوعات هره ورځ ټاکو او په هغې باندې بحث او خبرې لرو. نن خپرونه کې په دې برخه کې داسې یو موضوع لرو چې دیني اړخ تر ډېره لري. تقوا او فضایل. تقوا څه دي؟ څه ته ویل کیږي؟ تقوا څنګه حاصلیږي؟ په اوسني وخت کې با تقوا پاتې کېدو لپاره څه مهم دي؟ کم کارونه او کم څه ته باید اولویت ورکول شي؟ تقوا څنګه حاصلیږي او کله دا زیانمنیږي؟ نو په همدې ټولو باندې بحث او خبرې لرو. له ښه بخته خپرونه کې راسره ښاغلی مولوي صاحب حضرت بلال حنفي صاحب ګډونوال دی. مولوي صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. تاسو ته هم مننه کوم او د شمشاد تلویزیون چې څومره کتونکي دی اورېدونکي دی ټول نه مننه کوم چې زموږ دیني برخې اوري. وعلیکم السلام، ډېره مننه. حنفي صاحب تقوا په اړه که لومړی خبرې وکړو چې تقوا څه ته ویل کیږي او د تقوا حاصلېدل څه ډول دي؟ الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله وبعد. نو صاحب محترم، تقوا د لغت د نگاه نه علما کرام فرمایي تقوا په معنا د وقایې سره راځي، په معنا د بچو سره راځي، په معنا د بندش سره راځي او په اصطلاح کې ویلی شي اتیان په اوامرو د شریعت او اجتناب کول د نواهیو د شریعت. که په ساده لهجه کې ووایم تقوا دا معنا هر هغه څه چې شریعت درته ویلی دی چې دا کړنې وکړه ته باید هغه په اتمې طریقې سره وکړې او هر هغه څه چې تا ته خدای تعالی د هغه منع فرمایلی دا چې دا کار مه کوه ته باید په اتمې طریقې سره هغه نه منوالی وکړي. چې یو مثال کې زه تا ته وړاندې کوی شم، موږ تاسو ته خدای تعالی امر کړی دی اقیم الصلاه، لمونځ قایم کوئ. نو یو نفس قیام د صلات دی، نفس خپله غاړه خلاصول دی چې هغه مثلا یو سړی په کور کې مونځ کوي او یو سړی بې التفاته مونځ کوي، بې حضوره مونځ کوي. نو په ده سره خدای تعالی هغه فریضه پې ادا کوي، خو البت کاملا تقوا چې ده او هغه چې خدای تعالی پې ډېر اجر مرتب کړی دی نو هغه دی چې کله ته راتګ په هغه اتمې طریقې سره وکړي چې خدای تعالی په تا باندې داسې فرض کړی دی، په خپل ټیم کې فرض کړی دی. داسې دی نشي چې تا د خدای تعالی د ماسپښین مونځ درته ښودلی دی چې ته په دې ټیم کې مونځ وکړه او مازدیګر ته څو دقیقې پاتې او ته د ماسپښین مونځ کوې، یا درته وایي باري تعالی ما او تا ته فرمایلی دی چې مونځ قایم کوو، ما او تا لګیا یو هغه په اودس کې مو شک وي او بیا هم کوو، یا هغه تعدیل د ارکانو پکې نه وي، په منډې منډې سره کوو، زړه نه زړه حضور مو نه وي. نو دا هغه څه چې خدای تعالی ما او تا ته امر کړی دی خو ما او تا پکې ناغېړې کړې ده او هغه څه چې خدای تعالی ما او تا منع کړي وو په اتمې طریقې سره منع شو نو دې ته تقوا ویلی شي. تاسې اتمه طریقه یاده کړله، کیدای شي لیدونکي ورسره اندېښنه یا سوال پیدا شوی دا اوس کومه طریقه ده؟ اتمه طریقه په معنا د پوره طریقې سره لکه د خدای تعالی چې څنګه درته فرمایلی دی او ته پې پوهېږې چې د دې غرض دا دی باید په همغې طریقې سره یې وکړي. لکه باري تعالی فرمایي تاسو مونځ قایم کوئ، بیا نبي علیه السلام تشریح کړې ده د مونځ قیام معنا جمع ده، جمع سنت مؤکد ده. نو په کار دا ده چې مونږ او تاسې مونځ قایمو نو اتمه طریقه او پوره طریقه دا باید چې په جمع سره یې وکړو او تقوا هم همدغه شان ده. اوسنی وخت او د صحابه کرامو دور د هغې وخت صحابه کرامو هغه تقوا په کوم حد کې وه؟ صاحب محترم دا خو د ډېره عجیبه پوښتنه وکړله. اصل کې نبي علیه السلام مبارک خپله فرمایلی دی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. بهترین زمانه د خلکو هغه ده چې کوم زما زمانه ده ما ته نږدې دي، ثم الذین یلونهم بیا هغه کس چې دوی ته نږدې دي. نو بهترین خلک صحابه کرام دي، بیا هغوی پسې ورپسې
هغه تابعین دي، تابعینو پسې تبع تابعین دي. نو نبی علیه السلام ته چې د چا زمانه نږدې وه هغه بهترین خلک و. دا بهترین خلک ولې وه؟ بنیادي ټکی دا چې دوی کې تقوا وه، او د تقوا معیار په دومره اندازه کې وه. نبی علیه السلام خو خدای تعالی ته ډېر محبوب و، ډېر ورته ګران و. نو داسې خلک یې ورته انتخاب کړي وه چې د ده مبارک سره مناسب وه، د ده مبارک اوامر یې منل. همغسې تقواداره وه، دومره پورې تقواداره. یو ورځ نبی علیه السلام ته یو صحابي رالی، د الله رسول ما نه زنا شوې، ما رجم که. نبی علیه السلام ته یې مخ واړو. صحابي بیا راتاو شو دې طرف ته، ورته وایي د الله رسوله ما رجم که، اصبت حدا، حد ته رسېدلی یم، ما رجم که. نبی علیه السلام ته بیا مخ واړو. بیا ورته صحابي راتاو شو، دا بار بار ترېنه مخ واړو. او صحابي رضی الله تعالی عنه بیا راځي نبی علیه السلام مبارک ته وایي ټینګار کوي چې ما نه زنا شوې ده او ما رجم که. نبی علیه السلام ورته بیا هم وایي چې تا زنا څنګه کړې ده؟ حدیث شریف کې خو راځي العینان تزنیان، سترګې هم زنا کوي، کیدای شي د سترګو زنا به دې کړې وي، یو نامحرمې ښځې ته به دې په سترګو ګتلې وي، نو په هغې خو رجم نشته، خو ګناه ده. تا به داسې هغه ورته نه د الله رسوله بس حد ته رسېدلی. نبی علیه السلام د رجم پې امر وکړو. نو دا خو څه وړه خبره نه ده چې یو سړي زنا دې کړي وي او بیا په نبي علیه السلام ته راځي، د ملګرو تر څنګ دې ناست وي او ورته وایي چې ما نه زنا شوې. نو دغه د کامل تقوا یو نمونه ده. او د دې تر څنګ په صحابه کرامو کې دا 10 مبشره چې موږ تاسې ورته وایو 4 یاران، دا ټول هغه د تقوا کاملا اندازه پکې وه. او یو نمونه زه درته ووایم، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا هغه سړی و چې د مسلمانانو اول خلیفه و، د نبی علیه السلام نه پس د بې نایب و، د مسلمانانو امیر و، د نبی علیه السلام مبارک خسر و، او د نبی علیه السلام اولنی کس په غټو خلکو چې ایمان راوړی سړیو کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. ډېرې سختې شپې ورسره تېرې کړي د مبارک نبی علیه السلام سره. هغه هجرت کې قصې تاسو ته معلومې دي. نو دا مبارک نبی علیه السلام یو ورځ اعلان وکړو صحابه کرامو غزا ته ځو چنده راوړئ. هر یو کس تللو، لګیا به و، چا به کور کې چای پیدا کړه راوړل، چا لږ مال راوړو، چا ډېر مال راوړو. عمر رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي وایي ما ځان سره قصد کړی وه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه همیشه داسې ډېر صدقات راوړي. نو وایي ما ویل چې نن به زه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مخکې کېږم. وایي زه لاړم، د کور مال ټول مې راجمع کړو، وایي په ټولو کې نیم مې کو، نیم مال مې کور ته پرېښوستو او نیم مال مې راوړه. وایي چې راغلم نو زه په دې فکر وم چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به زه مخکې شمه. وایي چې راغلم نبي علیه السلام مبارک ته، وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک راتګ وکړو چې کور کې څومره مال و دا ټول یې راوړه. تواریخ لیکي تر دې پورې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک وایي په دیوال داسې لاس وهه، ویل به که چېرته سته نه پاتې وي چې دا هم د نبي علیه السلام په دربار کې ویسم او دا ورته حاضر کړمه. وایي نبي علیه السلام ورته ویل چې یا ابابکره تا خو دا مال راوړلو او د کور ټول سامان دې راوړو، نو تا په کور کې څه شی پرېښوستل؟ مبارک ورته تبسم شو، ورته ویل د الله رسوله ستا او ستا د الله تعالی او د الله تعالی د رسول رضا مې پرېښوستله. نو د صحابه کرامو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک په دې کچه تقوا. یو بل روایت کې راځي یو ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک روانو په لاره، یو مرغۍ په لاره ولیده، ونه کې ناستو، په ونه باندې کېناستو، خپله مېوې خوړه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته داسې ودرېد، ورته ویې ویل یا لیتنې کاش کې زه په شان ستا د مرغه وی. او بیا قسم وخوړه چې والله لوددتو، زما د قسم په الله باندې چې زه دا خوښ کړم چې کاش کې زه ستا غوندې یو مرغه وی، خو په ونه به ناست وی او خپل خوراک به مې کړی وی او بیا به تللی وی. او بیا مبارک فرمای قسم په الله زه دا خوښوم کاش کې زه یوه ونه وی په لاره باندې ولاړه وی او زما تر څنګ د حیواناتو اوښان ترې تللی او زما نه خوراک کړی وی، زه تېره کړی وی او زما نه به په اصطلاح یو شی جوړ شوی وی چې د هغه نه به حساب او کتاب نه کېده. بله، ډېره مننه حنفي صاحب. بخښنه یې غواړم چې مداخله کوم خبرو کې. تاسې یادونه وکړه چې هغه دور یا هغه خلک چې نبي صلی الله علیه وسلم ته نږدې وو هغه کې تقوا ډېره وه، خو کم څه دي چې تقوا زیانمنوي او د دور هم داسې روان دی یا له ورو ورو فاصله اخلي، لرې کېږي؟ څه دي چې تقوا زیانمنېږي پکې؟ بنیادي علت د دوی دا دی چې د خلکو د دین سره لرېوالی، د دنیا سره یې نږدېوالی، هر هغه څه چې خواهشات موږ او تاسې د خپل نفس لرو، خدای تعالی هر انسان ته نفس پیدا کړی،
د دې نفس دپاره خواهشات پیدا کړي او دا خواهش هر هغه شی دی چې د شریعت خلاف دی. ته دې ته فکر وکړه، یو خدای تعالی انسان دپاره طبیعت یې د شهوت ورکړی، خدای تعالی ورته د جواز د شهوت پوره کولو خپله لاره ښودلې ده چې نکاح ده. یو سړي خپله میرمن په کور کې ناسته وي، خپله یو نه دوه نه درې څلور ودونو جواز خدای تعالی ورکړی، بیا هم د دې ترڅنګ یو کس پردۍ زنانه ته ګوري او دغه خواهش دا دومره پې غالب وي، دا د تقوا څخه دی کس دومره لرې وي، اگر که دی په کور کې دوه درې ښځې لري یا اگر که خپله زنانه د دې نورو پردو ښځو نه ښایسته لري او د هر نېګانه، لیکن ده ته دا نفس دا وایي چې والا دا ښایسته ده او ته به یې ده ته وګورې او دا ورته خوندترینه معلومیږي. د دې وجې نبي علیه السلام مبارک فرمایي حجبت النار بالشهوات، جهنم دا په شهوت پټ کړی شوی دی. نو تقوا ته چې زیان رسوي د نفس خواهشات دي. یوازې دا نه د نفس درته وایي راځه مونځ څه کې کښېنه کرارې وروسته به لاړ شي، جمع څه کې مونږ درته نفس درته وایي روژه څه کې چې نیسې، فرضي دې ونیوله نفلي څه کې چې کې، نو دا نفل ولې زیات کې. هر هغه څه چې موتا ته هغه نیک عمل معلومیږي د نفس خواهش درته دا وي چې بس دا کار مه کوه. نو تقوا ته چې زیان رسیږي د نفس خواهشات دي. بله، او د نفس همدغه غوښتنې یا خواهشات تقاضاوي، هغه تقاضاوي چې غیر شرعي دي یا هغه چې مشکلات جوړوي، تقوا نه سړی لرې کوي، څنګه ورته باید نه ووایو؟ د دوی د نفس د بچاو دپاره ښه طریقه هغه د خدای تعالی ذکر دی، د ښو خلکو ملګرتیا ده، د یو کامل عالم نیک صوفي تقوادار په لاس بیعت کول دي. صوفي کرام په هغې پوهېږي او په دې فکر باندې صحابه کرامو نبي علیه السلام سره بیعتونه کول، په دې فکر باندې چې نور به ګناه نه کوم، نور به غلا نه کوم، نور به زنا نه کوم، او دا به ورسره وعده وه. نو تر هغې پورې چې ته باید په دې وپوهېږې چې ما د دې کس سره د دې بیعت کړی دی، یو شیخ دی، د خدای تعالی یو نیک بنده دی او یو نیک سړی دی، که سبا ته ګناه ته ورمخکې کېږي او نفس درته وایي، نو تا ته به هغه دغه انساني کوم بیعت چې دې کړی دی، کوم خبرې دې چې دې کړې ده. مسلمان لپاره تقوا با تقوا پاتې کېدل او د تقوا حاصلول یا تقوا درلودل څومره مهم په کومو مثالونو سره دي؟ مهم خو ډېره زیاته ده. باری تعالی فرمایي هغه خلک چې تقوادار هغه به جنت ته ځي. نو د دې نه اهم بله کومه یو او دویم خبره دا ده، صافی صاحب محترم، په دنیا کې ما تا دا غواړو، زه یم کشکې د تا نه 2 بنګلې اضافه زما وایي، خواهشات دي، او ته وایي چې کشکې زما تا نه اضافه وایي، او سره له دې نه چې د دې دنیا ژوند زما او ستا دپاره دا اصلي ژوند نه دی. نبی علیه السلام مبارک فرمایي کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، ته دنیا کې داسې ژوند کوه گویه چې ته مسافر یا د لارې تېرېدونکی چې د یو سړی په لاره تېرېږي د دمې دپاره د یو توت سوري ته دمه ونیسي. نو ته په دنیا کې داسې اوسېږه، اصل ژوند زموږ او ستاسو هلته دی. نو ته څه فکر کوې چې په هغه دنیا کې ستا د ملګري د تا نه 3 بنګلې زیاتې وي او ستا که جنت کې هم وي او منصب دې کم وي، نو طبعا په خلکو ښه نه لګي. دونه مهمه ده. مولوي صاحب، تقوا کله د ریا حد ته رسیږي؟ تقوا اصل کې وای دی ته چې د ریا نه ځان وساتي، دا تقوا ده. موږ او تاسو نیک عملونه کوو، خو کله خودپسندي یا په دې فکر باندې چې زه دا هم د نفس خواهش دی چې ته خلکو ته دا مطرح کړې چې ګوره زه هم یو څوک یم. ما هدف همدغه ځای کې دی. ته هم ځان مطرح کړې چې ګوره زه هم یو څوک یم، خلک یې ویني چې ګوره زه هم داسې کړنې ترسره کوی شم، او فکر دې هم دا چې خدای تعالی به په دې اجر راکوي. ولې حدیث شریف کې راځي، نبي علیه السلام مبارک فرمایي ډېر کړت یو مسلمان ټوله شپه ولاړې خدای تعالی ته عبادت کوي او د ده فکر دی چې بس زه به نو جنتي یم. نبي علیه السلام مبارک فرمایي د ده په نصیبه کې هېڅ نه وي مګر بې خوبې وي. وکم من قائم، حدیث شریف کې راځي وکم من صائم، ډېر د روژهدارو نه داسې وي د ده داسې فکر وي چې بس والا ما نفلي روجې ونیولې خدای تعالی به پې جنت راکړي. نبي علیه السلام مبارک فرمایي لیس له من صیامه، د ده د روژې نه خدای تعالی ته کوم ثواب نه وي، یعنې خدای تعالی دله پې کوم اجر نه مرتب کړی مګر دا وي چې دی تږې او وږې وي. نو ریاکار چې دا تقوا ته سړی ریا ته ورسیږي، نو هغه خپل نیک عملونه په هغه سره ثوابونو کې کمښت راسي. بله، کیدای شي یو څوک یو کار د تقوا په نیت کوي، خو په دی نه یې پوهي په ده باندې هغه کار د ریا حد ته رسیږي. څه وشي باید دغه وخت کې، یا څنګه پوهېدی شي چې دغه کار څخه اجتناب وکړي؟ که چېرته داسې وي چې دی ډېر کرت لکه ستا خبره یو سړی کړنه کوي، دی پرې نه پوهي چې دا ریا ده، په هغې خدای تعالی څوک نیسي نه.
چې دی پې پوه نه وي ریا خو وایي دې ته چې د زړه قصد دې وي چې خلکو ته ځان وښیي دا چې ته مثلا پې پوهېږي نه یا د فکر ورته نه وي او بیا په اصطلاح یو عمل کې او خلکو ته حقیقت کې دا ریا وي تا ته ریا نه ښکاره کېږي نو چې کله سړی پوه شي چې دا ریا ده باید کلک ته اجتناب وکړي او چې کله ته پوهېږي ډېر خلک داسې یو خلکو ته فکر کوي چې دا کار ریا نه ده خو ریا ورته کوي زموږ یو مولي صاحب هغه ویلې وایي چې کله سبا لمونځ وکړم نو یو مقتدي مې راپاڅېږي وایي راته وایي چې ولا مولي صاحب ګاز په ډېر غفله وایي مونږ یو ډول اشاره وه اشاره وي نو مونږ ورته وایو چې ولې نو دی وایي چې خدای تعالی د ریا کې نه راولي د الفاظ هم ورسره وایي او کله کله دا خبره خلک ډېر کوي چې خدای د ریا کې نه راولي یا خدای مې دې وساتي د ریا نه دغه خبرې کوي خدای تعالی د ریا کې نه راولي زما عادت دی سهار شپه 10-12 رکعته لمونځ کوم نو بېګا مې تهجد کول چې بس په ډېر غفل هلته دا د شپو غفل ډېر مهم نه وي مهم دا وي چې دی خلکو ته ځان مطرح کړي چې ګوره زه م یو څوک یم نو داسې کړنه مهم ریا خو دا زړه قصد وي چې ته خلکو ته ځان وښیې خدای تعالی خو ستا په زړه عالم دی او تا چې کوم کړنه کړې دي خدای تعالی په هغې اجر نه مرتب بلې حنفي صاحب ډېره مننه که څه موضوع مهمه ده او خبرې هم خوږې دي خو خپرونې وخت هم دومره و د دې برخې کور ودان چې را سره په دې موضوع مو بحث درلود مننه آباد شي ډېره مننه کور ودان بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ ډېره مننه چې را سره یاستئ دروند سهار خپرونه ده او دې برخه کې ورځو پکتیا ته زموږ همکار ښاغلی عیسی څرګند را سره د سکایپ له طریقه وصل دی او ډېر کله د څخه د خوست پکتیا او پکتیکا له حالت ځان خبرو هلته د وضعیت په اړه له همده پوښتنو نن را سره دی پکتیا کې ځینې مسایل دي یوه مسله دا ده چې مالداران د خپلو محصولاتو لپاره د بازار موندنې برخه کې غوښتنې کوي او هم ځینې ستونزې لري دا چې ستونزې څه دي غوښتنې څه دي په دې موضوع ترڅنګ یې هملته بیا د کتابونو د نندارتون پر مهال د بیو قیمتونو څخه یا قیمتونو څخه شکایت لري وایي چې په دې برخه کې باید کار وشي او د مطالعې دودونې په خاطر هم نه یوازې دا چې په مرکز کې بلکې لرو پرتو سیمو کې هم کار وشي نو څرګند صاحب همدا شیبه را سره دی څرګند صاحب ستړي مه شئ سهار مو په خیر ډېره مننه صافی صاحب تاسو ته د شمشاد ټول لیدونکو ته سلامونه او هیله ده چې یوه ښه ورځ یې پیل کړې وي او د ژوند یا د ورځنیو چارو کې به بریالي اوسي ډېره مننه نو څرګند صاحب څنګه مې چې وړاندې یادونه کړې وه پکتیا خوست او د پکتیکا حال له تاسو یې اورو عموم کې راځئ د درې واړو ولایتونو حالت را سره شریک کړئ وضعیت شریک کړئ بیا به راشو د محصولاتو په اړه چې مالداران ستونزې لري ترڅنګ یې د کتابونو نندارتونونو پر مهال د بیو څخه شکایت کیږي په دې موضوعاتو بیا خبرې ولرو ډېره مننه صافی صاحب ته چې په پکتیا کې خو تر اوسه یخ دی د پکتیکا په ځینو برخو کې لرو پرتو هغه ولسوالۍ چې ډېرې ګرمې دي یا یخې دي خو ممکن هلته هم تر ډېره دا د لونو کیسه نه وي شروع خو د خوست خبره به وکړو چې په خوست کې تازه خلک د خپل حاصلاتو په راټولولو بوخت دي دا چې پرون جمعه وه له دې څو ورځې وړاندې لونه ګډ شوي دي نو خلک تر ډېره هغه ورځنۍ چارې د همدې لونو په ترسره کولو سره ترسره کوي تر ډېره په دې ټولو ولایتونو کې وضعیت ښه دی دا چې له دې وروسته به بیا پکتیا او پکتیکا کې هم د حاصلاتو د راټولولو موسمونه پیلېږي تر څو په خوست کې لومړی دا موسم تېر شي ځکه دلته هوا ګرمه ده او پکتیکا او پکتیا په نسبت نو په نورو برخو کې وضعیت عادي دی خپلې ورځنۍ چارې خلک مخې ته وړي حکومتونه هم په بېلابېلو برخو کې خپلو چارو ته دوام ورکوي او هغه رغنیزې پروژې چې په پلان کې دي ورځ تر بلې پلي کېږي په دې برخه کې کارونه شروع کېږي هغه چې وړاندې پیل شوي وي تر ډېره یې کارونه نږدې شوي او ممکن په نږدې راتلونکي کې پای ته ورسېږي نو ویلی شو چې په ټوله کې وضعیت ښه دی او ورځ تر بلې یو مثبت لوري ته روان دی او د خلکو هم هغه عموم کې ځینو برخو کې ورځنۍ چارې یا ورځنی روزګار یو څه ټکنی وي خو په دغسې ورځو کې چې هغه د اوړي یا د ګرمۍ ورځې وي ورځې لویې وي کارونه ډېر وي په دې ورځو کې تر ډېره د دوی هغه د مصرفیت برخه
یو صنعته هوار شوې ده. بله او تاسو یادونه وکړه چې هلته د فصل راټولونې وخت دی نو وروستیو بارانونو د یقین څه وایي د دوی فصلونه خو یې زیانمن کړي ډېر نه و؟ صافی صاحب په ځینو برخو کې چې ګلی شوی په خوست کې فصلونه زیانمن شوي وو خو دا چې ممکن په خوست کې هغه د بارانونو د موسم دغسې اندازه نه کېږي په دې برخه کې د خوست موسم دقیق نه معلومیږي. د ګل په وخت کې دلته بزګران یا کروندګر چې د غنمو د ګل وخت یادوي بارانونه وشول او دا دوی د غنمو د حاصلاتو لپاره ډېر تاواني ګڼي خو په ټوله کې که موږ اوس وختونو کې پوښتنه کوو یا د خپل کلي منطقې او سیمې غنم ګورو نو فکر نه کوم چې په نږدې کلونو کې د دومره ښه حاصل بزګرانو ترلاسه کړی وي یا راټول کړی وي ځکه سږ کال د غنمو حاصلات ډېر ښه دي او بزګران یا کروندګر هیلهمند دي چې سږ کال به په پراخه کچه حاصلات راټول کړي که په بشپړه توګه دوی وتوانېدل او په دې وروستیو کې بارانونو یا نورو موسمي آفتونو د دوی حاصلاتو ته زیان ونه اړوي. بلې ډېره مننه. نو ډېره ښه خبره ده چې بالاخره د کډې خواریو او زحماتو ثمره وویني. پکتیا کې مالداران د خپلو محصولاتو برخه کې ځینې ستونزې لري او د دغې ستونزو حل لپاره غوښتنې کوي. نو له تاسې به واورو دغه ستونزې کومو برخو کې دي؟ بلې صافی صاحب دا چې تېره پنجشنبه په پکتیا کې د مالدار د ورځې د نمانځنې مراسم وو. په همدې ځینې مالدارانو غوښتنه دا وه چې حکومت یا اړونده ادارې یا همکاري مؤسسې د دوی ته د لبنیاتو د محصولاتو لپاره بېلابېل مرکزونه جوړ کړي تر څو په دې برخه کې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وشي. تر څنګ د دوی یوه بله اساسي غوښتنه دا وه چې د دوی د مالونو د ساتنې لپاره د حکومت سره د وکیلینو یا ځینو نورو برخو کې همکاري وکړي تر څو د دوی مالونه په لوړه کچه محصولات ورکړي او ترڅنګ له مرضونو وساتل شي. د خوړو په برخه کې د مالونو د خوړو په برخه کې هم دوی له ځینو ستونزو سره مخ وو. سربیره پر دې دوی د لبنیاتو د راټولولو په برخه کې د وسایلو نشتون یوه جدي ستونزه وبلله چې دوی تر ډېره هغه لبنیات چې دوی د خپلو مالونو راټولوي د بازار د نشتون له امله له دوی په کورونو کې خرابېږي بغیر له دې چې دوی استفاده ترې وکړي یا یې بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کړي. نو دوی ویل چې دا ضایع کېږي او دا بیا یو بل تاوان هم پېښوي چې هلته په کوڅو لارو یا ځینو نورو دغسې عامه ځایونو کې غورځي او خلک له مشکلاتو سره مخ کوي. بلې او د بازار موندنې برخې یادونه تاسې وکړه. تر دې مهاله هملته پکتیا کې مالدارانو لپاره بازار موندنې برخه کې څه شوي دي یا کومې زمینې برابرې شوي دي؟ د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس ژمنه وکړه چې تر ډېره په دې برخه کې دوی متوجه دي او هڅې یې پیل کړي تر څو د دوی لپاره هغه مالداران چې لبنیات راټولوي ځینې مرکزونه مشخص کړي تر څو دوی خپل محصولات عمل ته وړاندې کړي. هلته د ځینو همکارو ادارو استازو هم دا وعده وکړه چې دوی له دې وړاندې هم ځینې مرکزونه جوړ کړي او راتلونکي کې به هم هڅه وکړي تر څو ټولو مالدارانو ته په دې برخه کې دا زمینه برابره کړي چې د دوی محصولات هغه چې له مالونو ترلاسه کوي ضایع نه شي او پر وخت سره خرڅ شي. دوی د دې سربیره دا ژمنه هم وکړه چې بغیر له لبنیاتو چې له مالونو راټولېږي د مالونو نور اړین توکي به هم دوی د دې لپاره زمینه برابره کړي تر څو مالداران له همغه ګټه ترلاسه کړي او له دې لارې دوی وکولی شي چې د مالدارانو د ځان بساینې هغه هڅه چې دوی پیل کړې ترسره کړي او په دې برخه کې بریالي شي. بله یو خو اړوند ادارې دي چې تاسې یادونه وکړه د کرنې او مالدارۍ برخه کې نورو ادارو هم هملته پکتیا کې په دې برخه کې کار کړی دی څه زمینه یې برابره کړې ده؟ بلې صافی صاحب دا چې د هالینډ کمیټې په پکتیا کې فعالیت لري او په دې برخه کې دوی له ډېرو مالدارانو سره مرسته هم کړې ده تر څو دوی ته د خرڅلاو ځینې مرکزونه مشخص کړي یا مالدارانو سره د ځینو وسایلو په برخه کې همکاري وکړي یا
په وړیا توګه هلته مالونو ته د واکسین یا ځینو نورو امراضو څخه د ساتنې په برخه کې دواګانې یا ځینې نور اړین شیان ورکړي. نو په نورو البته د دولت وراخوا ځینې نورې ادارې هم هلته فعالیت کوي او له مالدارانو سره غواړي لازم لاسنیوی وکړي. بله، ډیره مننه. او څرګند صاحب، د دې ترڅنګ بله موضوع چې مهمه دغه پکتیا کې د نندارتونونو پر مهال د کتابونو د بیو لوړوالي څخه شکایت کیږي. ولې دغه بیې لوړې دي؟ عموم کې صافی صاحب د نور وطن غوندې په پکتیا کې هم دا ستونزه شته. موږ که د خوست یادونه کوو هم ممکن په افغاني ټولنه کې د مطالعې یا د کتاب د نه لوستنې چې دا فرهنګ ډېر کمزوری دی، یوه جدي ستونزه دا وي چې دلته د کتابونو هغه بیې ډېرې لوړې دي. په پکتیا کې یوه اونۍ کېږي د کتابونو نندارتون پیل شوی. هلته چې موږ د ځوانانو خبرې واورېدې، ځوانانو سره موږ خبرې وکړې، هغوی چې علاقه لري تر څو کتاب واخلي، مطالعه یې کړي، دوی وایي یوه جدي ستونزه یې پر وړاندې دا ده چې د کتابونو هغه بیې لوړې دي او تر ډېره د خلکو یا هغه کسانو علاقمندانو چې د کتاب مینوال دي یا د مطالعې مینوال دي د همدې بیو له امله دوی نشي کولی. بلې، ډېره مننه. څرګند صاحب، که یو دا پوښتنه هم راته معلومات راکړئ چې هملته د مرکز ترڅنګ لرو پرتو سیمو کې د مطالعې دودونې په خاطر هم کوم څه شوي دي؟ فکر نه کوم په دې برخه کې دغسې هڅې شوي وي، خو تازه د کتابتونونو مسؤلانو او حکومتي چارواکو دا ډاډ ورکړی دی چې او پکتیا کې د خلکو هم دا غوښتنه ده تر څو لرو پرتو سیمو ته هم د کتابونو نندارتونونه وغځول شي، تر څو له دې لارې خلک د لرو پرتو سیمو خلک تشویق شي کتاب ترلاسه او مطالعه وکړي. بله، ډیره مننه څرګند صاحب. او په وروستیو کې که په دې اړه هم راسره خبرې شریکې کړئ چې ځوانان او هغوی چې مطالعه کوي یا مطالعې سره علاقه ده، د دوی اساسي غوښتنې څه دي؟ طبعا یوه غوښتنه خو به دا وي چې د مطالعې دودونې په خاطر عامه کتابتونونه ولري، ځایونه ولري. څه وایي ځوانان؟ بلې، صافی صاحب، تر ډېره ځوانان غواړي تر څو د کتابونو بیې ټیټې شي، ترڅنګ یې په هغو برخو کې چې مثلا دوی اړتیا لري، دا چې په پښتو کې دا ولایتونه اکثره پښتانه دلته میشت دي، په پښتو کې تر ډېره د دوی د اړتیا وړ کتابونه نه پیدا کېږي. بلې، څرګند صاحب، ډېره مننه. کور ودان چې راسره وایي د پکتیا له حال مو شریک کړو، مهم موضوعاتو باندې مو راسره خبرې وکړې. اوس لپاره ډېره مننه. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، ډېره مننه چې د خپرونې لیدونکي یاستئ. لومړی ساعت پای ته ورسېده او دویم ساعت هم پیل شو. په دې برخه کې د روغتیا برخه لرو. نن په حکیمي علاج، په دې طبابت، په دوایانو او درملنې باندې خبرې لرو. دغه درملنه او دې طبابت کې علاج څومره د ډاډ وړ دی؟ خلک څنګه باور کولی شي چې دې طبابت کې درملنه کیږي؟ هغه امراض چې خلکو ته پیښیږي، مختلف امراض، د کومو امراضو ډېر مؤثر علاج په دې طبابت کې کیږي؟ نو په همدې موضوعاتو خبرې لرو. له ښه بخته همدا شیبه راسره ښاغلی حکیم محمد ناصر ناصري صاحب خپرونې ته راغلی دی او په همدې اړه به راسره ډېرې خبرې ولري. ناصري صاحب، ستړي مه شئ، په خیر راغلی، سهار مو په خیر. صافی صاحب، اول دا چې خپل سلامونه تاسو ته او ستاسې ټول کارکوونکو ته او همدا رقم د شمشاد نړیوال تلویزیون لارې نه ټولو وطنوالو ته چې هر چېرته اوسېږي خپل سلامونه وړاندې کوم. خدای کې روغ جوړ او خوشحاله اوسېږي. ډېره مننه. حکیمي دوا یا علاج پیل به له همدې وکړو چې دا څومره د ډاډ وړ دی؟ اصلا حکیمي علاج چې ده دا خو ټولو نړیوالو ته معلوم ده چې کله چې انسان الله تعالی پیدا کړ، د هغه نه وروسته الله تعالی د ځمکې په مخ باندې د انسان پر مخ باندې دنیا پیدا کړه او د دې سره دوا هم پیدا کړه. مخکې دې چې مرض پیدا شي، الله تعالی دا ورته پیدا کړه چې د دې نه وروسته په تجربو په اساس باندې
په آخري ځل باندې حضرت لقمان حکیم صاحب و چې هغه ته الله تعالی خاص یو حکمت ورکړی و چې هغه به په لاره تېرېده او کوم بوټي چې چېرته و په ده به یې غږ کاوه چې زه یې دې شي دپاره دوا یم. نو د حضرت لقمان حکیم صاحب د تجربو په اساس باندې تر نن تاریخه پورې چې څونه حکومات تېر شوي دي زیاتره د هغه تجربه کوي او نور حکیم صاحبان چې په څنګ سره حکیم شیرازي صاحب حکیم بلخي صاحب یا نور داسې حکیم صاحبان دي چې د تجربې کړي دي دواګانې جوړ کړي دي او بشر ته خدمت کړې ده. نو د هغه په اساس باندې موږ هم غواړو دې وطن ته دې بشر ته خپل وطنوال ته خدمت وکړو. تر هر وخت هر څوک چې وس رسېږي کوشش کوو دې وطنوال ته خدمت وکړو. بله نورې خبرې هم لرو خو دا به وپوښتمه چې تاسې څنګه دې برخې ته راغلی یا دې برخې سره ما هغه علاقه پیدا شوله تر څو دې برخه کې خدمت وکړئ؟ اصلا خو داسې و چې زما مشر ورور هم حکیم و، هغه د معدې په سرطان اخته شو او د علاج نه وروسته چې ډېر علاجونه مو ورته وکړل په داخل او په بهر کې بالاخره امکانات د دې مؤثر نه شو چې دی جوړ شي. په هر صورت د هغې نه وروسته تصمیم به ونیو چې زه باید دې حکومت ته مخه وکړم او کوشش وکړم. په اولي ځل مې چې ډېر زیات کوشش وکړو نو زما یو استاد و د جلالآباد و حکیم زیادګل استاد زیادګل صاحب هغه ډېر تکړه سړی و. د هغې د تجربو په اساس باندې ما وکولو ښه اولي ځل لپاره چې ما ډېر کوشش وکړو د سرطان دوا مې جوړه کړه. خپله دې جوړه کړه؟ خپله مې جوړه کړه چې تقریبا د نن نه 10 کاله مخکې ما دا دواګانې شروع کړې او خلکو ته مې ورکړې چې چا ته مې ورکړې د الله په سره خدای پاک ته شفا ورکړه. دا د کوم سرطان؟ دا د هغه سرطان چې په غوښه کې که په معده کې ده که په مثانه کې ده که په پروستات کې ده که په هر اعضا د بدن کې چې غوښه اوسېږي. دې لپاره دوا جوړه کړه. بیا په دې کې اولین ځل لپاره یو د په ستاسو نړیوال تلویزیون ته هم دعوت شوم او په طلوع تلویزیون هم دعوت کړم. د هغې نه وروسته زه نور هم علاقمند دې ته شوم چې باید دې پروسې کې کار وکړم. بیا په دې بخش د زړي کې مې زیات کار وکړ. دا هغه دي چې مرضونه دي چې نن په افغانستان کې خلک ډېر لاس په ګرېوان دي او څوک خارج ته ځي څوک یو خوا بله خوا هلې ځلې کوي. نو په دې بخشونو کې ما ډېر هلې ځلې وکړې. علاوه دي چې نور بخش د معده ده یا مثال بولادي ده یا پښو لاسو دردونه دي. خو د هغې نه علاوه په دې دوو بخشونو کې ما ډېر زیات کوشش وکړو او غواړم چې دې وطن ته خدمت وکړم. زه به یو شی تاسو ته اوس ووایم چې مخکې دې چې دا خبره راشي او تاسو مله پوښتنه وکړئ زه به داسې ورته وایم چې د په نام زیړی چې څوک لري که تور ده که ژیړ ده او که سپین ده او کوم کسان چې سرطان دي د همدې شمشاد نړیوال تلویزیون لري نه فی سبیل الله اعلانوم. هر څوک چې دا مشکل لري رادي شي زه ورته دوای فی سبیل الله ورکوم. ډېره مننه. د حکیمي علاج یا دوا منبع یوازې بوټي دي؟ د ترڅنګ ترکیبونه ډېر سره ورته دي که نه هر ترکیب مختلف دی؟ موږ خو د 3 شیانو نه استفاده کوو: حیواناتو نه، نباتاتو نه او معدنیاتو نه. معدنیاتو نه اکثره دغه سیماب دي او دا بعضې تیږې دي یا کاڼي دي چې موږ ترې استفاده کوو. د حیواناتو نه مستې، شودې، چکه، تروې، حتی د هوسۍ نوچې بهترین دوی چې هغه مشک دي استفاده کوو. په همدې رقم نباتات خو ټول موږ تاسې په دې پوهېږو بادیان، سپرکۍ او سورنجان دي چې په دې وطن کې وي. نو هوږه کورنۍ درملنه ده موږ تاسې کوو. دا ټول هغه مواد دي چې موږ تاسې په محیط کې سره کار لرو ایاخلو ترې نه. نو زیاتره دغه بخشونه موږ استفاده کوو. یو شمېر بوتلونه چې مخامخ ایښي دي غواړم د دې په اړه پوښتنه وکړم چې په دې بوتلو کې څه دي، د کومو امراضو لپاره دا پکارېږي، یا د همدغه بوتلونه چې ایښي دي دې نه موږ څو ترکیبونه کم ترکیبونه جوړولی شو؟ دا په دې خاطر ما راوړه تر څو چې یو خو د هر سړی کوشش نه کوي چې باندې دوا جوړه کړي غیر له حکیم صاحبان نه. دا ټول معدنیات دي. یو که هماغې قطار نه را شروع کړو لومړي بوتل کې، دا اول بوتل چې دا هرتال ورته وایي، هرتال ورقیه
دوم رسکپور، دریم چې د سیماب ده، څلورم چې د شنګریب ده، پنځم ګندک املستار یا سلفر ورته وایي او آخري چې دارچکنه ورته وایي. بله. د دې نه کم ترکیبونه جوړوئ؟ مثلا دا اوس چې مخامخ ایښې دي کم ترکیب دې نه جوړیږي یا د کمې درملنې لپاره استفاده کیږي ورنه؟ غیر دغه څلورم بوتل چې شنګریب ورته وایو، د شنګریب نه زه اوس یو خاص دوا جوړوم چې هغه جدا پښته اوس به تاسو ته تشریح کړم. دغه پنځه واړه چې دارچکنه، سلفر یا ګندک املستار، سیماب، رسکپور او هرتال ورقه، دې پنځه واړه نه زه د سرطان دوا جوړوم. او پنځه واړه هغه قوي ترین دوا ده چې بدون چې سړی باید هغه اصلاح نه کړي، باید په خولې ونه وهي، ژبه ونه وهي، ځکه دا قوي دوا ده. او پاتې شو هغه یوه دوا چې سره ونه ښکارېږي. دې نه مې داسې یوه دوا جوړه کړې ده او جوړوم یې. کوم کسان چې د شکر ناروغان دي او پښې زخمي شوي دي، حتی د عملیات ته آماده دي، زه فقط صرف یو ملهم ورته جوړوم او ورته ورکوم. هغه کوم زخم چې ده هغه شڼېدلی ځای د حالات په سره جدا کېږي او تازه غوښه شنه کوي. دا ما د څو کس ته دا دوا جوړه کړه او ډېره مجربه او ډېره ښکلې دوا ده. کوم کسان چې د شکر ناروغان دي یا پر مثال د بستر ناروغان دي، د هغوی زخمونه لري، بهترینه دوا ورته مې جوړه کړې ده او کولی شم ورته دوستانو ته تقدیم کړم. او دوی خو بیا ډېره قیمته نه وي؟ نه، قیمته نه دي. صحیح. د حکیمي طبابت یا د دې درملنه او عموم کې طبابت ټکر کې دي سره که یو نیم ځای کې سره اختلاف نظر دی؟ اصلا دواړه زموږ طبابت ده، که عصري طب ده او که سنتي طب ده. صحیح. مونږ وایي سیاست له مستقیم یا غیر مستقیم ځان هدف ته رسول سیاست ده. بېلابېل تعریفونه ورته مونږ غواړو انسان جوړ شي، که په عصري طب وي که په سنتي طب وي. په عصري طب کې اکثره اوس مونږ زیاتره معاینات چې کوو چې مونږ لابراتوار چې لرو په عصري طب کوو. که چېرې مونږ د عصري طب سره خلاف اوسېږو باید مونږ لابراتوار ونه کوو، مونږ باید تجزیې معاینات ونه کوو. نو دې نه هم مونږ انکار نشو کولی. خو د سنتي طب یو ښه والی دا شی ده که چېرې د انسان دپاره ګټه ونه کړي مضر صحت نه کېږي، تاوان نه لري. تاوان نه لري. یعنې که کوم دوایي چې موږ چاته ورکوو هېڅ نوع جانبي عوارض نه لري او مؤثریت یې نن ورځ ډېر زیات مؤثریت ده. من ته یو خبر ده چې دا مسکن نه دي، لکه پاراسټامول، لکه مثال بعضې دواګانې چې دوی خوري فوري تسکین شي. دا طبي بوټي دي، استه استه انسان ته الله تعالی صحت ورکوي. بله. زما یو پوښتنه دې برخه کې مو چې دغه دوایي اضرار بیا څومره دي که نه، بیا یو پوښتنه هم لرم. کم ناروغان تر ډېره تاسو ته مراجعه کوي او کومو امراضو ډېره ښه درملنه په دې حکیمي طبابت کې کیږي؟ تاسې د سرطان یادونه وکړه، د معدې ډېر خلک چې ستونزه لري، معده یې درد کوي، خوږیږي. نور کوم امراضو ډېر مؤثر علاج په حکیمي طبابت کې دی؟ په اکثرو امراضو کې سایپا صاحب دوستان موږ ته راځي او مریضان راځي راته. زیات مریضان چې دي نن ورځ د معدې په زخم او د معدې په تکلیفونو چې هغه د اچ-پادري مرض ده او یا د هم د قبضیت او د بواسیر عوامل دي. په دې دوه بخشونو کې زیات کسان راځي. اچ-پادري خو داسې ده چې یو ساري مرض ده، بالخصوص که کوم خاوند اچ-پادري شوي او دغه هغه زنانه حتما هغه ځکه چې دواړه طبعا یو بل سره تماس لري او همدا رقم داسې یو ساري مرض ده چې که چېرې یو څوک په کور کې یو کس اچ-پادري مکروب د معدې ولري، نو که یو کاشغ باندې موږ اساسي عادت لرو په دسترخوان کې مستي کېږو، په هغه باندې هر سړی هغه قاب نه مستي خوري، دا باید ونه کوي. یا فرض مثال په یو ګیلاس کې چای شکو اوبه شي باید ونه کوي، د هر سړي باید هغه پیاله یا ګیلاس سره جدا شي، قاشغه جدا شي. نو یو د جلوګیري د پخش د اچ-پادري نه دا یو جلوګیري کېږي چې باید هغه شي. او تداوي د په عصري طب کې هم شته ده، خو باید پرهیز سره حتما وکړي. خو په یوناني طب یا سنتي طب کې چې ده ډېر مجربې دواګانې لرو چې چاته مو ورکړي دي، د الله په سره ښه نتیجه ورکړې ده، خلک ډېر راضي دي. او هر هغه څوک چې چېرې احیانا په دغه مرض ګرفتار اوسېږي،
باید په جدي شکل ورته پاملرنه وکړي په دې خاطر چې دا معده زخم جوړوي او زخم سبب د سرطان معدې کیږي. بله ناصري صاحب طبعا ناروغان راځي د خپلې درملنې په خاطر باندې کوم حالت کې د یو ناروغ درملنې څخه نور نه غواړئ چې هغه سره دې برخه کې مخکې ولاړ شي یا ورته توصیه کوئ چې باید عصري طب ته توجه وکړي کوم مواردو کې؟ موږ فقط صرف په بخش د عملیات بخشونو کې که چیرې د عملیات بخشونو یې موږ مجبور مکلف یاستو چې ورته هدایت ورکړو چې لاړ شي د عصري طب ته ځکه امکانات موږ د عملیات نه لرو عملیات د سیټي سکن نه لرو عملیات د بعضې د پروستات یا د لیزري سیستم نه لرو نور په هر سیستم کې که چیرې د ګردو په کې کاڼي اوسیږي په مثانه کې کاڼي اوسیږي په پروستات اوسیږي په ښو دردونه اوسیږي د ملا مرۍ ناستې اوسیږي درسته چې ډاکټر صاحبان هم په د ملا مرۍ یا ډیسک چې ورته وایو یا سیاتیک ورته وایي عملیات کوي ولې موږ دا ورکوو الله تعالی ورته بالکل صحت ورکوي قلبي تکلیفونه یي ډاکټر صاحبان عملیات کوي ولې موږ دا ورته ورکوو الله تعالی هغه ولونه قلب خلاصوي ورته ډېر ښه مجربې نسخې لرو ورته ډېر ښه مجربې دواګانې لرو ورته ډېر خلک له دې هم شکایت کوي چې ګردو کې یا مثانو کې شګه کاڼی دغه مسایل لري د دې لپاره علاج شته؟ انشاءالله د الله په فضل که چیرې 20 ملي که چیرې 10 ملي داسې نه دی دا به د انسان وجود هماغسې ژوندی خارجېږي نه دا به د اوبه کېږي لکه یو خټه په شان به د انسان د وجوده خارجېږي او داسې کسان شوي دي یو ورځ یو څوک ماته راغی د هغه په ګردو کې 14 ملي تیږه وه نو چې دا ورته ډېر په تکلیف وه دا ورته ورکړه د الله په فضل سره په زر 3 ورځو کې 14 ملي تیږه خارجه شوه زر په 3 ورځو کې دواګانې شته دي داسې نه دي نشته دي هر څه شته دي په هر بخش کې څوک وغواړي دواګانې لرو انشاءالله. بله او د یو ناروغ درملنې هغه پروسه مثلا د سرطان ناروغ که راځي او خپله درملنه پایلی دا پروسه څومره دوام کوي څو ځلې باید راشي دوی څومره استعمال خو اصلا خپل اندازه لري خپل اندازه لري یعنی بعضې کسان دي چې نوی مشکل سره ګرفتار شوی د بعضې کسان دي چې هغه دوامداره دي یعنی تر 3 میاشتو تر 6 میاشتو پورې دې کې مراحل فرق کوي د سټیجونه چې دي د سرطان اول دویم دریم څلورم تر کوم سټیجه پورې یا کوم مرحلې پورې د دې درملنه بیا شونې ده؟ کوم کسان چې داسې حالت شوی ده چې هغوی که د تویم چې جواب ورکړل شوی ده هم چې موږ دوا ورکړې الله تعالی ورته صحت ورکړی ده یعنې داسې کسان ته چې هغوی بالکل اوس خبر ته موږ یو دوستانو جملې وو پاکستان کې عملیات شو چې تورخم ته راغی نو زنګ یې ووهه چې تاسې باید آمادګي ونیسئ هغه ته مې دوا ورکړه خدای پاک صحت ورته ورکړه تقریبا 10 کاله ژوندی و 10 کاله ژوندی و سپین ږیری و بیا به د هغې پاک ورسېده نو خبره چې ده ډېر مؤثره دواګانې شته ولې مهم دا چې عقیده بله باور ذهنیت جوړونه مهمه ده د حکمي دوا ناسم استعمال خطرات لري؟ مخکې تاسې یو څه وویله چې دا جانبي عوارض نه لري خو هغه به اړوند د علاجونو لپاره هر هغه څه چې د فرض مثال د هر دوا په خپل معیار سره باید وخوړل شي که چیرې د معیار نه زیات چې اوسېږي طبعا یو مشکل ورته جوړېږي فرض مثال معدې تکلیف ده اگر زیات قبض ده ته ورته زیات مفصل دواګانې خو طبعا هغه خرابوي باید مریض د طبیب د لزومدید په اساس باندې ورکړل شي داسې نه ده چې فرض مثال ته یو ماشوم ته د غټ دوا ورکړه غټ ته د ماشوم دوا ورکړه هغه باید خپل نرم بعضې کسان وایي چې حکیمي دوا کې اندازه نشته ده نه اندازه شته ده ګرام شته ملي ګرام شته هر څه دغه آخرین اندازه چې فکر وکړئ هغونه شته ده باید تنشوي ورته څونه اندازه باید وخوړل شي خو هر هغه شی چې زیات شي که دا ډوډۍ موږ تاسې وخوري چې له حده زیات وخوري طبعا مشکل پیدا کېږي درته که بله د ناروغ تشخیص څومره سخت وي او بله موضوع کې چیرې په دوا کې دوی قضایي راوړي تاثیرات لري؟ صفا صاحب اصلا باید ناروغ خپل دوایي پرې نه دي په دوایي سره باید پرهیز کلک پرهیز وکړي که چیرې یو ناروغ دوایي خوري او پرهیز یې ونه کړه بیا هم نتیجه نه ورکوي باید کوشش وکړي چې مطابق د توصیه د طبیب دوا وخوري پرېنږدي او همدارنګه چیرې احیانا دوی پرېږدي دوی دپاره جانبي عوارض نه پیدا کوي ولې خبر ده چې ځکه چې جانبي عوارض نه لري
ځکه چې هغه خپل پروسه نشي تکمیلولی او دی تداوي نه کېږي نو دی باید د خپله دوا منظم شکل باندې استفاده وکړي ترېنه او پرهیز لازمي ده. بله تاسې یادونه وکړه غواړم وروستیو کې دا پوښتنه مو وشي چې د سرطان لپاره مو دوا جوړه کړې ده. نور کوم امراض دي چې هغه خطرناک دي ټولنه کې زموږ خلک یا ناروغان ډېر ځورېږي ورنه او د هغې لپاره مو ځانګړي درمل جوړ کړي وي؟ څو بخشه چې ما تاسو ته چې ګورې بخش د زړې ده چې زړې هم یو خطرناکه مرض ده. دې لپاره هم ځانګړي څه جوړ کړي دي؟ بالکل فی سبیل خپل هم جوړ کړي دي. بالکل رایګان ډول ورته کوم د الله د رضا دپاره د دې مظلوم ملت دپاره چې څونه م وکولی شم زه کوښښ کوم چې د دې ملت لپاره کار وکړم. زه څو موده بعضو هېوادوالو ته معلوم ده زه نو بهر کې وم بېرته راستون شوم او کوښښ کوم د بعضې په ځینې اروپایي هېوادونو ته لاړم هلته د یو تعداد شفاخانو کې مو کتلې اکثره شفاخانو ته لاړم په شفاخانو کې مو کتل چې په عصري طب دواګانو سره یو بخش د سنتي طب دواخانې وې. د هغوی سره ناسته پاسته وکړله هغوی راسره ډېر تقاضا وکړه چې ته راشي ما ورسره بحث وکړه. هغوی ویل چې تاسو راشي دلته کوښښ کوو چې دغه دواګانې په شکل د عصري جوړې کړو. ډېر لوی لوی مغازې وې پکې دغه په حتی په اکثر مغازو کې دغه یو دواخانې وې. نو ما لازم ونه ګڼله چې وطن مې وطن ده که. ډېره مننه ناصري صاحب کور ودان چې راغلی د حکیمي علاج یا دوا په برخه کې مو مهم معلومات را سره شریک کړل او هغه هېوادوال چې د خطرناکو ناروغیو سره مخامخ دي یا مل دي ورسره نو تاسو یو ډاډ هم ورکړه. کور ودان چې خپرونې ته راغلی صافی صاحب تاسو ته او له ستاسو نه او ستاسو ټولو کارکوونکو نړۍ مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه او دعوت هم کړو د خپل د وطنوالو سره دغه موضوعات شریک کړه. وطنوالو د دې باره کې باید متوجه شي خپل صحت ته خپل روغتیا ته ځکه صحت ده چې د انسان هر څه ته رسوي. نو بیا هم تاسو نه تاسو ټول کارکوونکو ډېره مننه خوشحاله اوسئ. کور ودان. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. لیدونکو بیا هم ستړي مشه ډېره مننه چې تر دې مهاله را سره یاستئ. د ځواک برخې ته راورسېدو او دې برخه کې نن د فوټبال په وروستیو لاسته راوړنو د فوټبال په سیالیو د فوټبال لوبډلې په وروستیو لوبو د دې ترڅنګ کابل کې د فوټبال قهرمانانو لیګ سیالیو په دې ټولو بحث لرو. د فوټسال په اړه به هم خبر شئ او هغه ځکه چې نن د فوټبال نړیواله ورځ ده. دغه ورځ دې د فوټبال ټولو مینوالو ته مبارک وي. همدا شیبه را سره د افغانستان فوټبال فدراسیون د نشراتو رئیس ښاغلی مصطفی هاشمي صاحب سټوډیو ته راغلی دی. نورې خبرې به له ده سره وکړو. هاشمي صاحب ډېر ستړي مشه په خیر راغلی. لومړی د فوتبال نړیواله ورځ تاسو ته مبارک وي. تشکر بسیار زیاد. سلامت باشین صحافی محترم. برای خودتان، برای تمام بیننده‌های عزیز تلویزیون شمشاد و تمام هوادارهای فوتبال روز جهانی فوتبال تبریک میگم. ډیره مننه. نو فوتبال په اړه چې کلم ځانګړي څه راځي طبعا تاسو خو ورته ډیر خوشحالیږئ. بدون شک بدون شک. ځکه چې دې برخه کې ډیر پاتې کیږي کنه. بدون شک فوتبال یک لذت است که نمیشه او را ما توصیف کنیم. بی حد هیجان داره، بی حد دردم داره، شادیام داره. وقتی تیم ما میبره بدون شک که ما بی حد اندازه خوشحال میباشیم. او کله چې تاسو لوبډلو سره مال یاستئ هغه احساسات مو زموږ یادېږي چې کله ګول وهل کیږي که فوټبال لوبډلې که فوټسالي. سلم کال د فوټبال په ډګر کې د دې لمانځنه کیږي مای 25مه نیټه چې نن موږ قرار لرو د فوټبال لومړی ټورنمنټ چې کله دایر شوی د هغه وخت فوټبال او اوس وخت فوټبال څومره تغییر راغلی، څومره پرمختګونه راغلي؟ خب تغییرات زیادی در دنیای فوتبال آمده. صافی صاحب از 100 سال پیش یاد کردی که مسابقات المپیک برگزار شد و روی داده که تیم های فوتبال هم تونستن در او شرکت کنند و حالا امروز که 100مین سالگرد رویداد رسمی فوتبال خصوصا فیفا هست و واقعا تغییرات زیاد در فوتبال آمده. از لحاظ سطح کیفی بازیکنان، تیم ها، تورنمنت های مختلفی که کشف شد، تیم های کلبی، تیم های باشگاهی آمدند و تورنمنت های بسیار زیاد شگفت انگیزی که حالا در سراسر جهان طرفدار داره، مثل تورنمنت های جام جهانی، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ قهرمانان افغانستان ما هم داریم که خوشبختانه همین چند روز پیش به پایان رسید و تیم های ملی کشورهای جهان که میرن در یک تورنمنت رویداد بین المللی
قرار میگیرن تا بر کشورشان افتخار کسب کنن. جدا از این که یک جذابیت بسیار زیاد داره دنیای فوتبال، وقتی تیم ملی یک کشور میره در رویداد مثل جام ملت‌های آسیا یا جام جهانی، چشم تمام مردم و کشور به همون مسابقه است و در انتظار از این هستند که کی بازیکنایشان، کی تیم کشورشان به گل میرسه تا شادی خودشان انجام بله. په دې به ضرور خبرې لرو چې افغانستان نړیوال جام ته سترګې په لاره دی، هغه لوبې چې مخکې لري. د نړۍ فوټبال نه به راشو د افغانستان نړۍ ته. د افغانستان فوتبال کوم وضعیت کې دی؟ خدا را شکر وضعیت فعلی فوتبال افغانستان نسبت به چند سال پیش خوبتر شده. با رهبری مدیریت سالم فدراسیون فوتبال افغانستان فعلا تیم ملی فوتسال ما رفت به جام جهانی که خودش یک دستاورد بسیار بزرگ هست در تاریخ ورزش افغانستان. و تیم ملی فوتبال ما هندوستان شکست داد بعد از 11 سال و او هم هندوستان در خاکش شکست دادیم که شرایط بسیار خوب داره. در حال حاضر تیم ملی فوتبال ما در شهر احسای عربستان سعودی کمپ تمرینی دارن و برای بازی با قطر که قهرمان آسیا شد در جام ملت‌های آسیا خودشان آماده میکنن. ما میزبان قطر در عربستان سعودی خواهد بودیم. بازی بعدی ما مقابل کویت خواهد بود و انشالله که بتونیم نتایج بگیریم و برای اولین بار تیم ملی فوتبال عزیز ما بتونه بره به مسابقات جام ملت‌های آسیا که آرزوی تمام فوتبال دوستاست. فوتسال ما که ما را هواداری خودش هواداری فوتسال افغانستان به آرزویشان رساندن، برد تیم ملی را شیر بچه فوتسال ما به جام جهانی. نوبت فوتبال ما هم هست که بخیر بتونیم نتیجه بگیریم، گرچه در فوتبال یک امکانات بیشتر نیاز هست نسبت به فوتسال و از اون جایی که میدانش کلان هست اون امکانات بسیار کلان و بسیار زیاد هم نیاز داره. با کشورهایی که ما فعلا مسابقه داریم مثل قطر، مثل کویت، به هیچ عنوان نمیتونیم امکانات خود با امکانات قطر و کویت مقایسه کنیم. دو کشور عرب زبان، دو کشور فوق العاده سرمایه‌دار که کشورهای تیل و نفت هستند و در بخش ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار میرن. ولی باز هم انشالله که شیر بچهای فوتبال ما، بچهای افغان انشالله با غیرت دارن، با استعداد که دارن در فوتبال، در ورزش بتونیم بازم نتایج بگیریم و مردم ما را خوشحال بسازیم. د امکاناتو خبره ډیر کله کیږي، مثلا تاسو د کویت یا قطر یادونه وکړه. افغانستان کومه برخه کې ستونزه لري؟ آیا ښه روزونکی نه لري؟ د تمرین لپاره ښه ځای نه لري؟ میدانونو مشکل ده؟ په داسې حال کې چې بهر کې ورته کمپونه نیول کیږي؟ خب ببینید کشورهای مثل قطر، مثل کویت تونستن میزبانی جام ملت‌های آسیا را قطر داشته باشه، میزبانی جام جهانی را حتی داشت. در هر شهر خودش یک یا دو ورزشگاه بسیار لوکس و استاندارد داره، میدان‌های تمرینی داره. ولی متاسفانه ما در سراسر افغانستان یک ورزشگاه استاندارد بین‌المللی نداریم که چمنش چمن طبیعی باشه و او ظرفیت هایی رو داشته باشه که بتونیم ما میزبانی مسابقات کنیم. ما متاسفانه در حال حاضر نمیتونیم میزبانی مسابقات ما را در داخل افغانستان داشته باشیم و امکانات بسیار زیاد هست، نیاز هست که ما باید داشته باشیم. میدان‌های تمرینی، امکانات تکنولوژی روز دنیای فوتبال که از GPS گرفته تا خیلی از چیزهای دیگه که برای ورزشکارای ما نیاز هست و خدا را شکر در بخش مربی‌ها ما فعلا بهترین مربی‌ها را در فدراسیون فوتبال افغانستان داریم و می‌بینیم که تیم‌های ما، تیم عبدالسال ما قطر شکست داد در جام ملت‌های آسیا و تیم ملی عبدالسال فوتبال ما ایران ابرقدرت آسیا را در مرکز آسیا کافا شکست داد. یعنی از لحاظ داشتن کادرها ما چیز زیاد کمبودی نداریم، گرچه فدراسیون کار میکنه تا همچنان روز به روز ما چهره‌های نو، مربیای نو را معرفی کنیم به فوتبال افغانستان. ولی از لحاظ امکانات متاسفانه امکانات زیاد نیست و در هر حالتش متاسفانه گرچه فیفا و AFC نمیکنه قبول که مسابقه را فعلا داخل افغانستان میزبانی کنیم، اما ما دیدیم که ACL بسیار با سطح امنیتی بسیار خوب برگزار شد. بازیکن‌های خارجی آمدن از آفریقا، از ایران، از نایجریا، پاکستان و بدون کدام مشکل امنیتی مسابقه برگزار شد. غواړم همدغه ACL ته افغانستان چمپیونز لیگ یا د اتلانو لیگ چې ترسره شو د افغانستان فوتبال لپاره او نړیوال فوتبال ته د ورتګ لپاره څومره مهم و؟ بدون شک بسیار مهم است. هر کشور باید لیگ داخلی صاحب داشته باشه به خاطر از اینکه اما لیگ داخلی یک پیشتیوانی بسیار خوب و مستحکم برای تیم ملی کشور هست و برای تنها تیم ملی بزرگسال ما، تیم‌های نوجوانان ما، جوانان ما
و بدون شک امسال نسبت به 2 سال پیش 2 فصل پیش بسیار لیگ قهرمانان پیشرفت کرده بود. حضور بازیکن‌های خارجی، سطح کیفی مسابقات، پوشش نشراتی و همچنان رقابت شدیدی که تیم‌ها بین یکدیگر داشتن بسیار بالا رفته بود. خرید و فروش بازیکنان بسیار زیاد صورت گرفته بود. یک رکورد شکنی شده بود بین کلب‌ها که انشالله در سال بعدش، فصل بعدش ما شاهد باشیم که بیشتر از 14 بازیکن خارجی به افغانستان و مسابقه کنه. امسال تقریبا 14 بازیکن در ترکیب تیم‌های مختلف بازی می‌کردند و اتک انرژی با عملکرد فوق‌العاده قهرمان مسابقات شد و انشالله فدراسیون فوتبال کوشش داره تا همکار باشه با تیم قهرمان و همون معیارایی که نیاز هست امور کامل بسازن که برن به مسابقات کلب‌های آسیا. د دغه ډول لیګونو یو هدف دای چې د فوتبال پرمختګ وشي او نوې څهرې نوې لوبغاړي رامخته شي. سکالي لیګ څخه څوک داسې وو پیدا شول چې دوی ډېر ژر ملي لوبډلې کې ولیدل شي، هغه د ملي لوبډلې دروازې حداقل ټکولې وي؟ بدون شک چهره‌های بسیار جدید، نو، بازیکنایی که استعداد خودشون نشان دادن به ترکیب تیم 17 سال ما، 20 سال ما و حتی به تیم ملی بزرگسال ما انتخاب شده برای بازی بعدی، ولی برای 2 بازی پیش رو نیست به خاطر وقت بسیار کم داریم. ولی قطعا که انتخاب شده. اشلی ویسود از انگلستان آمده بود، سرمربی ما این مسابقات از نزدیک تماشا کرد تا بتونه که بازیکن‌های با استعداد برای تیم ملی و بازی پیش رو در ماه‌های بعدی انشالله انتخاب کنه و بسیار فوق‌العاده بود. بله، فوتبال ملي لوبډله راتلونکي سیالۍ د کویټ او قطر پر وړاندې لري او نړیوال جام ته مهمې دي. له دې مو هم خبر کړئ چې فوتبال لوبډله اوس مهال کوم ځای کې چې تمرینات ترسره کوي، نړیوال جام لپاره تیاری څه ډول روان دی او څه پکار دي چې بالاخره نړیوال جام کې موږ ګډون وکولی شو؟ خب چیزهای زیاد نیاز است برای رسید به رقابت‌های جام جهانی فوتبال که تیم‌ها باور کنید بیشتر از صدها میلیون دلار خرج میکنن، سرمایه گذاری میکنن تا کشورشان صعود کنه به جام جهانی. بسیار زیاد از کشورهای دنیا هست که هنوز به جام جهانی صعود نکرده. یکی از اون کشورها افغانستان هست که با خیلی از کشورهایی که هنوز هم نرفتن به جام جهانی قابل مقایسه از لحاظ امکانات نیست. از لحاظ سرمایه‌داری، حضور سکتورهای خصوصی، اسپانسرها فوق‌العاده نیاز هست. ما بازم دعوت میکنیم از تمام سکتورهای خصوصی که بیاین همراه تیم ملی فوتبالشان، فوتسالشان باشن. فوتسال ما در جام جهانی رفته، کلانترین افتخار به افغانستان هست و طبیعتا هر سکتور خصوصی که به تیم ملی فوتسال ما را حمایت کنه یک درآمد و یک عاید بسیار خوب برای اون سکتور خصوصی هم میتونه باشه. چون تیم ملی ما در میدانهای جهانی میره. بله، اشمی فوتسال لوبډلې باندې بحث لرو. زما د ځکه ډیر تاکید فوتبال باندې چې نړیوال جام لوبې دي. موږ هند سره ډېرې ښې لوبې ترسره کړې، یوه مساوي بله مو وګټله، ولې کویټ او قطر پر وړاندې مو له هغې وړاندې لوبې یو څه ښې نه وې چې نتیجه یې موږ لپاره نړیوال جام ته ورتګ لپاره سخته شوه. پاتې 2 لوبو کې افغانستان باید څو پر څو یا د څو ګولونو مخکیوالي سره بریاوې خپلې کړي چې نړیوال جام ته کوالیفای وکړي. خب این صافیش بستگی به این داره که در گروه ما کویت و هندوستان همزمان که ما مثلا با قطر مسابقه داریم در بازی دارن. در صورتی که بازی هند و کویت مساوی شود ما بتونیم یک نتیجه خوب نسبت به بازی قبلی مقابل قطر بگیریم و بازی آخر ما برابر کویت هست. انشالله که ما کویت ببریم، برای اولین بار در طول تاریخ میریم به جام ملت‌های آسیا، جز 2 تیم گروهی ما قرار میگیریم و به مرحله بعدی کوالیفای یا راهیابی به جام جهانی هم انشالله تیم ما صعود میکنه که آرزوی تمام مردم افغانستان هست. بله، دا نو داسې حالت سره مخامخ شوي دي دا لوبې چې کویټ باید مساوي کړي، لکه هغه د کرکټ 2018 نړیوال جام ته چې لارموندنه کېدله، هلته زموږ لوبډله دغسې حالات سره مخامخ وه او بالاخره بیا د کوالیفای راوند کې لوبډله زموږ اتله شوه، دې پر ځای چې کوالیفای وکړي اتله هم شوه. د فوټبال لوبډلې مرور لوبغاړي لا هم پخلا نه دي؟ بازیکن‌های زیاد آمدن. کومه لوبډله چې اعلان شوې ده بله د دې سیالیو لپاره کوم لوبغاړي چې دي لا هم پکې د کپتان پخوانی کپتان په شمول ځینې نشته؟ خب بازیکنایی که دوباره دعوت نشدن به تیم ملی منظورتان هست؟ بله بله.
خب اشلی ویسوود سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان تمام صلاحیت‌ها را داره که کدام بازیکن‌ها را به ترکیب تیم ملی فوتبال کشور ما دعوت میکنه. در تمام دنیا یک اصل است که فدراسیون هیچ حق نداره که بازیکن‌ها را به ترکیب تیم ملی دعوت کنه، چون این از صلاحیت‌های سرمربی هست و سرمربی میفهمه که کدام بازیکن‌ها را به ترکیب تیم ملی فوتبال کشورش دعوت کنه. من خودم که صحبت داشتم با اشلی ویسوود، برای من گفت که او بازیکنایی که برای بازی کردن و پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال کشورشان شرط بگذارند در ترکیب تیم ملی افغانستان جایی نداره. بازیکنایی که بدون شرط به خاطر مردمشان، به خاطر کشورشان بتونن بجنگن. خو دغه شرطونه واضح نشول تر اوسه چې د دوی غوښتنې هغه شرایط څه دي؟ خب چې لیدونکي هم پوه شي که مثلا فیصل شایسته ټیم ته نه راځي دغه شرط څه شی دی؟ ولې؟ ځکه دی لوبډل مشهور دی لوبډلې. خب در اول که مصاحبه داشتن بازیکنای ما، البته دروازه تیم ملی برای تمام بازیکن‌ها ما از سالها برای تیم ملی فوتبال افغانستان بازی کردند و ما برشان احترام داریم. نظر شخصیشان هست، آنها میخواستند که مربی به دل خودشان انتخاب شود و البته مربی را هیچ بازیکن نمیتونه انتخاب کنه. بله. مربی از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان، از سوی در تمام دنیا از فدراسیون فوتبالش انتخاب میشه و همونطور که در کلب ها مربی اخراج میشه، رئیس کلب میایه سرمربی نو را معرفی میکنه، انتخاب میکنه، رهبری و باشگاه. در فدراسیون هم همین قسم هست و فعلا خدا را شکر مردم افغانستان خودشان میتونن قضاوت کنن که ما چه مربی خوب. یو موضوع بل هم د فوتبال د لوبغاړو اسلام الدین امیری په اړه ویل شوي چې د استعفا وکړله د هند سیالۍ کې، خو ولې اوس بیا کپتان اعلان شوی دی؟ ستاسې غوښتنه وه که هغه تر نړیوال جام ایثار دی که لوبډله نړیوال جام ته ځي؟ به خاطر از اینکه ما در خط دفاعی مشکل داشتیم و آقای اشلی ویسوود از اون جایی که فعلا دفاع مد نظر خودش تا حد کافی پیدا نکرده، ما چند دفاع خوب داریم ولی بازم کفایت نمیکنه برای دو بازی سخته که ما پیش رو داریم. و در بازی مقابل قطر که ما داریم محبوب حنفی بازیکنی که در لیگ قهرمانان افغانستان هم بازی کرد، به خاطر سکارته شدن محروم هست، نمیتونه بازی کنه. با او خاطر اسلام الدین امیری دوباره دعوت شد و انشالله این دو بازی را به احتمال زیاد همراه ما خواهد بود. بازیکن فوق العاده خوب، دوست داشتنی فوتبال افغانستان که نظیرش در تاریخ فوتبال ما بسیار کم هست و انشالله که خوش بدرخشه مثل بازی با هندوستان و بتونیم به خیر نتایج خوب بگیریم. یوازې هم دې دوه سیالیو کې به وي که چیرې لوبډله کوالیفای کوي نړیوال جام ته، که بیا به هم پاتې کیږي؟ خب اگر تا اون زمان ما بتونیم انشالله مدافعین بسیار خوب پیدا کنیم از سراسر جهان، از داخل افغانستان و بیرون از افغانستان، قطعا که اسلام الدین امیری هم خودش میگه که بس از زیاد فوتبال بازی کردیم، فرصت هم میتونیم برای جوانا که جوانا به ترکیب تیم ملی بازی کنن، ولی در حال حاضر ما نیاز داریم به اسلام الدین امیری طبق گفتهای سرمربی ما، به او خاطر فعلا دعوت شد. بله، دا چې وخت هم راسره ورو ورو کمیږي، فوټسال ته راځو. د افغانستان فوټسال لوبډله ازبکستان په کوربتوب نړیوال جام ته رسېدلی او دا لومړی ځل دی. فوټسال لوبډلې لپاره راتلونکي ته څه آمادګیانې روانې دي؟ نړیوال جام کې ګډون لپاره کومو سیالانو پر وړاندې لوبیږي؟ خب قرار هست که صبا شو بخیر رقابت های جام جهانی فوتسال قرعه کشی شود در سمرقند ازبکستان میزبان صافی و بخیر حریفای ما مشخص میشه که ما با کدام سه تیم در یک گروه قرار میگیریم. بله، دغه د قرعه کشی کوم هغه پورټونه چې اعلان شوي دي چې د هر ګروپ نه څو لوبډلې پاتې کیږي او د نورو ګروپونو نه څو لوبډلې راځي؟ په دې اړه لنډ معلومات شریک کړئ. ما در پات سوم هستیم و تیمایی که در پات یا سبد سوم قرار دارن در یک گروه قرار نمیگیره. او تیمایی که همراه ما در یک سبد هست همراه ما در گروه قرار نمیگیره و با سه پات دیگه، سه سبد دیگه یا A و B و همچنان D با اون تیماش ما میخوریم که انشالله یک قرعه خوب برای ما رقم بخوره و سه تیم با افغانستان یک جای میشه، در یک گروه 4 تیمی ما قرار میگیریم انشالله در جام جهانی و انشالله بازم برای شیر بچه ما فرق نمیکنه. هر تیمی که در مرحله گروهی با تیم ملی افغانستان بخوره قطعا که میفهمه که افغانستان برش یک خطر هست. آسیا نه تنها باید جام جهانی بفهمه که افغانستان یک خطر است. خطر په دې ده چې ناڅاپي ډول کوالیفای وشوه، لارموندنه وشوله. ډېره مننه، دا خبرې به راټولې کړو د افغانستان د فوټبال، فوټسال او ځینې برخې چې دې پورې تړلې دي. د لا چټک پرمختګ لپاره څه پکار دي، څه مهم دي؟
خب به خاطر پیشرفت فوتسال ما و همچنان که بازیکنان ما با آمادگی آماتان به مسابقات شرکت کنند، قرار است که انشالله کمپ تمرینی داشته باشند، بازی‌های دوستانه داشته باشند و همچنان لیگ برتر فوتسال ما به خیر شروع خواهد شد. فعلا مسابقات زونای ما را برگزار کردیم، زونای قهرمانان فوتسال ما را که 2 تیم میره به لیگ برتر فوتسال و ما در مسابقات کافا شرکت خود کردیم. مرکز آسیا پیش از جام جهانی تیم ملی فوتسال ما در مسابقات مرکز آسیا شرکت ډیره مننه شمی صاحب. په دې اړه به بیا نور خبرونو کې بحث ولرو او هیله ده چې همداسې چې همکاري مو جاري ساتلې ده بیا هم راسره اوسئ. فقط در آخر یک تشکری خاص میکنم از تمام مسئولین و رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان که کمک کردند تا لیگ قهرمانان ما به صورت بسیار با کیفیت برگزار شود، از مردم افغانستان که از فوتبال حمایت میکنند و از نیروهای امنیتی که بسیار کمک کردند تا مسابقات در فضای کاملا امن برگزار شود. ډیره مننه. کور ودان. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. لیدونکو بیا هم ستړي مشه، ډیره مننه چې تر دې مهاله راسره یاست. د روڼ سهار خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې مو د خبر له دنیا خبرو دا چې د خبر په دنیا کې نوي وروستي او تازه تحولات څه دي، په همدې اړه به مو خپل همکار عابد مومند خبر کړي. مومند صاحب سټوډیو ته راغلی دی. مومند صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه صافی صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، نیکمرغه سهار مو په خیر. قدرمندو لیدونکو تاسو ته هم ستړي مشي وایم، نیکمرغه سهار مو په خیر. په دې هیله چې له خپلو کورنیو سره مو رنګین سهار راپیل کړی وي او تر دې دمه له شمشاد تلویزیون سره پاتې شوي یاست. ډېره مننه مومند صاحب. نو سهار کې بیا هم د خبرونو سره مال یاستئ، وروستي تازه تحولات، نوي موضوعات څه دي؟ بله صافی صاحب، نن به بیا هم لیدونکو سره په سیاسي، اقتصادي او همداشان په نړیواله برخه کې وروستي خبري موضوعات شریک وو. لومړی هغه موضوع چې د روسیې د استخباراتو د مشر څرګندونې دي چې ویلي دي اسلامي امارات په افغانستان کې د ثبات د راوړلو وړتیا لري. دویمه موضوع د امریکا د ولسمشر جو بایډن څرګندونې دي چې نوموړي ویلي افغانستان چې دی دا د امپراتورۍ یو هدیره ده. په دې تړاو به هم لیدونکو سره جزئیات شریک وو. او سیلابونو موضوع چې په روسیې کې ډېره ګرمه ده، د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو ګواښ او ویره شته دی او همدا ډول هغه مرستې چې په وروستیو کې سیلاب ځپلو سیمو ته رسېدلې دي دا به هم له لیدونکو سره شریک کړو. او وروستیو کې اقتصادي موضوع چې د حیران بندر له لارې د افغانستان د سوداګرۍ کچه لوړه شوې ده، د هغې خبرو جزئیات به هم له لیدونکو سره شریک کړو. پیل دې کوو چې روسیه وایي اسلامي امارت په افغانستان کې د ثبات د راوړلو وړتیا لري. د دې هیواد د استخباراتو مشر د همګټو هیوادونو په ناسته کې ویلي دي چې اسلامي امارت د دې وړتیا او توان لري چې افغانستان باثباته کړي. نوموړي ویلي دي چې د دې ترڅنګ چې اسلامي امارت افغانستان باثباته کړي د بیا رغولو او همدا ډول د ځینو پروژو د پلي کولو وړتیا هم لري. د ټاس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي ویلي دا چاره هغه وخت ممکنه ده چې د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې موجودې نه وي او د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې پرته دوی په لوی لاس کولی شي چې افغانستان باثباته کړي. نوموړي ویلي دي چې اسلامي امارات په سیمه کې د ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي لپاره جدي هڅې کوي او په دې برخه کې د یو لړ مبارزې هم ترسره کړي دي. همدا ډول د روسیې د استخباراتو مشر دغه راز زیاته کړې که بهرني لوبغاړي په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي، د افغانستان اوسنی حکومت دا وړتیا لري چې په افغانستان کې سرتاسري نظم راولي. د یادونې وړ ده چې د همګټو هیوادونو ناسته چې تېره ورځ ترسره شوې ده په دې کې اذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجکستان، روسیه او د ګڼو نورو هیوادونو استازو ګډون کړی و. بله اهم موضوع د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې د بغلان او همداشان د شمالي ولایتونو نورو سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو ګواښ او ویره شته دی. یا د ادارې پر ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دوی کاري ټیمونه لا هم په سیمه کې هغه جسدونه او مړي چې د څارویو دي یا نور جسدونه دي هغوی د خاورو لاندې کوي تر څو په سیمه کې د ساري ناروغیو ګواښ کم شي. یا د ادارې ویلي دي چې 2 اونۍ وروسته لا هم په سیمه کې د تلفاتو ځینې پاتې شونې شته دی چې دوی راټولوي او په سیمه کې په یو خوندي ځای کې ښخوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم هوا پېژندنې ریاست د هیواد په 21 ولایتونو کې د سیلابونو او همدا ډول د ورښتونو اټکل کړی و چې ځینو سیمو کې سیلابونه راوتلي دي او ممکن مالي او ځاني تلفات هم ولري چې وروستي ارقام به د دولت مسؤل ارګانونو له رسنیو سره شریک کړي.
او په بغلان سیلاب ځپلو سره د مرستو په دوام باندې دغې سیمې ته تېره ورځ ځینې نغدي مرستې رسېدلې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع پر ایکس پاڼه لیکلي چې د یو شمېر پانګوالو او خواخوږو افغانانو لورې راټولې شوې مرستې د بغلان سیلاب ځپلو سیمې ته رسولې دي. په دغه مرستو کې چې د قانع په وینا $80,000 همدا ډول 1.5 میلیون افغانۍ شتون لري. زیانمن شوو همدا ډول ټپیانو او هغه کورنیو ته چې د سیلابونو له امله زیانمن شوي دي هغوی ته رسولي دي. نوموړی زیاتوي چې د دې مرستو یو بله برخه به د بورکې ولسوالۍ سیلاب ځپلو ته هم ورسیږي. توماس ویسټ د ترکي چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د خپل سفر په لړ کې د ترکي چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او همدا ډول امنیتي موضوعاتو باندې بحث او خبرې کړې دي. ویسټ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د داعش پر وړاندې پر مبارزې، د افغانستان په شمال کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو پر دوام او همدا ډول د اړمنو افغانانو سره د بشري مرستو په اغیزو او دغه ډول په هیواد کې د یو ګډې ډیپلوماسۍ په رامنځته کولو بحث او خبرې کړې دي. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی دغه سفرونه داسې مهال کوي چې ټاکل شوی د جون په 10مه د دوحې ناسته کې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د وضعیت په اړه بحث ولري. او یو مهم خبر بل دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن افغانستان د امپراتوریو هدیره بللې ده. نوموړي د کینیا ولسمشر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې ویلي دي چې افغانستان د امپراتوریو هدیره ده، خو متحد کېدلې د هیچا تر وس او د امکان لري خبره ده. ورته مهال د اسلامي امارت ځینو غړو د جو بایدن څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر دغه اعتراف د ویاړلي تاریخ یوه برخه بللې ده. اما ځینو غړو بیا ویلي دي چې د افغانانو نه متحد کېدل او همدا ډول د یو واحد ملت نه رامنځته کول دا د حقیقت لري خبره ده. افغانان یو واحد ملت او امت دی. بله. او مومن صاحب تاسو ټولنیزې رسنۍ هم څارئ، د دغه څرګندونو په اړه ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر شنونکي چې دې برخې سر و کار لري څه وایي؟ د دې څرګندونو تر شا څه دي؟ بلې، تر ډیره د اسلامي امارت د غړو او د ټولنیزو رسنیو د کارونکو غبرګونونه دا دی چې په تېرو 12 لسیزو کې چې امریکا په افغانستان کې وه هغه وخت دوی بالاخره دغه تجربې ترلاسه کړې دي چې په افغانستان کې ماتې وخوړل او هغه پلانونه چې دوی په افغانستان کې درلودل بریالي شوي نه دي او د ماتې منلو لامل یې هم دا دی چې دوی ونه شو کولی هغه خپلې پالیسي په افغانستان کې پلي کړي. نو شاید دغه اعتراف هم پر همدې بنا وي چې دوی افغانستان اوس د امپراتورۍ یوه برخه بولي، ځکه امریکا په افغانستان کې نامعلوم برخلیک باندې جګړه وکړه او بالاخره داسې یو حال کې پای ته ورسوله چې هیڅ برخلیک یې معلوم نه شو. بله یو مهم موضوع تیر کال د حیرتان بندر له لارې صادراتو کچه لوړه شوې ده. د حیرتان ګمرک مسؤلین وایي چې په تیر یو کال کې د $600 میلیون په ارزښت د نړۍ هیوادونو ته له افغانستانه صادرات شوي او دا د حیرتان بندر له لارې شوي دي. مسؤلینو په وینا چې دغه کچه په تیر یو کال کې د تیر یو کال په نسبت باندې 2 برابره لوړه شوې ده. پانګوال هم وایي چې په حیرتان بندر له لارې ورته یو لړ اسانتیاوې امکانات رامنځته شوي دي، خو دوی د حکومت غوښتنه کوي چې د تولید زیاتوالي لپاره د په کور دننه افغان پانګوالو لپاره د فعالیت اسانتیاوې رامنځته کړي. او بله مهم موضوع د قطري پلاوي راتګ مسله ده چې تېره ورځ تاسې په جریان کې اساس صفحه صاحب چې د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو سره لیدنه ترسره کړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر، دغه راز د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، همداشان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدنې درلودلې. دوی په دغه لیدنو کې په سیاسي، اقتصادي او همدا ډول په بشري موضوعاتو باندې بحث او خبرې کړې دي. د امیر خان متقي سره د قطري پلاوي لیدنه کې نوموړي ویلي دي چې دوی له افغانستان سره په بشري یا همدا ډول په سیاسي او اقتصادي برخه کې مرستو ته ژمن دي او دوی هڅه کوي چې دغه چاره دوامداره وساتي. دوی دغه راز ویلي دي چې په کندهار کې د یو مجهز 400 بستریز روغتون د جوړېدو وعده او ژمنه هم کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به قطر هیواد په کندهار کې یو 400 بستریز روغتون هم جوړ کړي. په دغه لیدنه کې سرپرست وزیر امیر خان متقي ویلي دي چې د افغانستان او قطر دواړه د سختو ورځو
ملګري دي او باید دغه همکاري او ملګرتوب دوامدار او لا پیاوړی شي. په دغه ناستو کې د دوحې د ناستې په تړاو هم خبرې شوي دي او په دغه ناسته کې د افغانستان ګډون اغیزمن بللی دی. دوی ویلي دي چې د اسلامي امارت د استازو پرته هره ناسته بې پایله ده او که چیرې په دوحې ناسته کې افغان پلاوي ته د ګډون حق ورنکړل شي نو ممکن دغه ناسته هم د نورو ناستو په وي. وخت نور پای ته ورسېدو نو لیدونکي کولی شي چې دا خبرونه او نور د شمشاد په نورو خبري ساعتونو کې وګوري. بلې له تاسې هم ډېره مننه، له ټولو لیدونکو هم کور مودان ډېره مننه. لیدونکو له تاسې هم مننه چې د روڼ سهار 2 ساعته خپرونې لیدونکي وئ. هیله ده چې خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او بېلابېلې برخې چې تاسو ته وړاندې شوې ګټورې وي. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې چوپړ ته راځو، ښه وختونه، خدای مو مل، ښه ورځ ولرئ. له لیدلو مو مننه.